د کتاب نوم: د ولسمشر پیلوټ. ناول. لیکوال: جاوید مسرور. غږ: عمران غني ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. الوتکې د خطر زنګ وخه او یوې برخې ور واخیسته. ما غوښتل الوتکه کنټرول کړم یا یو ځای بیړنۍ ناسته وکړم. په دې ونه توانېدم او هر هڅه مې ناکامه شوه. یو قوي درز مې تر غوږ وشو. نور هېڅ پوه نه شوم چې پر موږ څه بلا راغله. یو وخت چې په هوښ شوم، نیم په اوبو او نیم په وچه کې پروت وم او سخت ټپي شوی وم. په سیمه کې یو لوی ګڼ ځنګل و. پېژندنه له عقل څخه وتلې خبره وه. ځان مې راټول کړه. د وجود یوه برخه مې سوځېدلې وه. ډېر درد پسې اخیستی وم. خپل سر مې په لاسونو کې کلک ونیو. درد یې کو. بیا مې یوه ژوره ساه واخیسته. لږ مې ځان آرام کړه. پښې مې وښورولې. ډېرې ژوبلې نه وې. همت مې وکړه. پاڅېدم او په وچه کې یوې ونې ته مې ډډه ولګوله. د خپلې الوتکې په لټه کې شوم. هېڅ مې تر سترګو نه شول. حیران وم چې دا څه پېښه وشوه. سترګې مې وګرځولې. د غر په ډډه کې مې شین لوګی تر سترګو شو. پوه شوم چې الوتکه د غر په یو څنډه کې لوېدلې ده چې یاده سیمه یو ګڼ ځنګل پوښلې وه. هېڅ ارتباطي وسیله راسره نه وه. حیران وم چې خپل دفتر ته د دې پېښې په اړه څنګه خبر ورکړم. څنګه هغوی وپوهوم چې الوتکه سقوط شوه او اوس زه په ځنګل کې یم. په وجود کې مې شیمنه وه. د هېواد ولسمشر او د نورو مشرانو برخلیک ته زیات اندېښمن وم. په دې مې ځان ته قهر راتلو چې ولې د یاده پېښه مدیریت نه کړه او ځان مې د دې لویې پېښې یو ډول مسؤل بله. چپ لاس مې ډېر درد کاوه. پام مې شو چې د لاسي ساعت له امله مې لاس زخمي شوی و. خو ساعت مې له لاسه لوېدلی نه و. مازدیګر 4 بجې وې او موږ 2 بجې له سیمې څخه حرکت کړی و. معنا دا چې 2 ساعته موږ په ځنګل کې وو. هوا رښتیا هم خرابه وه. باران و. ورځ د غرونو په سر راښکته شوې وه. د مرغانو اوازونه مې اورېده. خو په دې پوه نه وم چې له ما څخه څومره لرې الوتکه غورځېدلې ده. خوارې مې وکړه چې د الوتکې تر څنګ ګور شم. خو په ځنګل کې لار پیدا کول اسانه نه و. له خپل ځای څخه 50 متره لرې لاړم. لږ لوی میدان مې تر سترګو شو چې جلګو او وړو بوټو پوښلی و. له دې څخه نږدې 200 متره لرې شین لوګی پورته کېده او ګمان کېده چې الوتکه هلته پرته ده او اور یې اخیستی دی. زما ګمان په یقین بدل شو. الوتکې اور اخیستی و او لوګی ترې پورته کېده. لږ کېناستم او دمه مې وکړه. اخوا دېخوا مې وکتل. لږ وړاندې مې د الوتکې ټوټې تر سترګو شوې. له پښو مې ساه ووته. زړه او نازړه روان شو. لږ نور هم وړاندې لاړم. یو بد غږ شو. سخت وډار شوم چې متوجه شوم یو ډول مرغه و. والوت او ما دا مرغه په ژوند کې هم نه و لیدلی. سخت تږی شوم. وارخطا وم. مخ او وجود مې خولې و. حیران وم چې څه وکړم او څنګه کولی شم چې په الوتکه کې د سپرو کسانو لټه وکړم، دوی پیدا کړم او همکاري ورسره وکړم. خو زما فکر او هڅې بې ګټې وې. زه په دې نه پوهېدم چې هغوی ټول مړه شوي دي او جسدونه یې د اور خوراک شوي دي. کرار کرار روان وم. یوه توره ټوټه مې تر سترګو شوه. ویرې پسې واخیستم. چې ورنږدې شوم یو جسد مې ولیده چې په بوټو او وښو کې پټ پروت و. تور د هېواد مشر د چپنې رنګ و. نوموړي به اکثر وخت توره چپنه اغوستله. دلته یوازې یوه توره ټوټه او په ټوټه کې کم سوځېدلی جسد تر سترګو کېده چې دا جسد د ولسمشر و. سخت ودرېدم. حیران وم چې څه وکړم. جسد مې سم کړه. خپله کورتۍ مې وایستله او پرې هواره مې کړه. لږ وړاندې یو بل سوځېدلی جسد هم پروت و. له ډېر دقت وروسته مې وپېژانده چې دا د بهرنیو چارو وزیر و. د بهرنیو چارو د وزیر جسد مې
چې ولیده. نور په ځان پوه نه شوم. ډېر وخت وروسته مې چې سترګې رڼې کړې، یو ناشنا ځای کې پروت و. دا ځای ما په ټول ژوند کې هم نه و لیدلی. د ولسمشر برمته شوی پیلوټ. زما ژوند یو رښتینی فلم ته ورته دی. زما کیسه ممکن دردونکې وي، خو چاره نشته. هر سړی غواړي زما په کیسه پوه شي چې زه څنګه له لوړو ژورو تېر شوی یم، او اوس هم د داسې یوې بریا په تمه یم تر څو د خپل هیواد او خلقو سترګې راباندې یخې شي. د الوتکې له سقوط وروسته زه قاچاقبرانو، انسان تښتونکو او غلو تښتولی وم. دې مافیایي بانډ داسې یو ځای ته وړی وم چې د دوی د کار او دمې ځای و. دلته خلقو په کردي، ترکي او بلوچي ژبو خبرې کولې، او کم شمېر پکې په فارسي ژبه هم پوهېدل. دلته ماحول بیخي بدل و. د دې ځای خلقو ډول ډول نشې کولې. دوی تریاک، شیشه او پوډر استعمالول. دغه راز دوی د شرابو نشه هم کوله. تل به نشه ګرځېدل. ما چې دلته کوم حالات ولیده پوه شوم چې زه له دې خلقو سره برمته او بندي یم. خو پوه نه وم چې دا خلک له ما څه غواړي او زه دلته ولې راوستی یم. دا ځای بیخي ناشنا و. په غرونو کې حصار او یو لوی ځنګل و. دې خلقو به د ځان لپاره ډېره خرچه کوله. پسونه لالول، شراب به یې څښل، او د شپې لخوا به وخت نا وخت د نشو، تماشو او عیاشو پروګرامونه هم برابرول. دا خلک ډېر قدرت څخه برخمن وو. دوی ته به تورو شیشو والا موټر راتلل. دوی بار وخت ناشنا خلقو سره مجلسونه کول. دې ځای ته چې کوم خلک راتلل په 3 ډولو یې ویشلی شو. لومړی د مخدره توکو قاچاقبران او انسان تښتونکي. دوهم هغه زندانیان چې انساني قاچاقبرانو به برمته کول او دې ډلې ته به یې سپارل. درېیمه ډله خلک حکومتي چارواکو ته ورته خلک وو چې ما نه پېژندل، مګر له حرکاتو یې پوهېدم چې دا خلک له حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. یو شمېر حکومتي کسان هم له دې مافیا سره په ګټو کې شریک دي. په دې ځای کې پر ما 2 هفتې تېرې شوې. ټپونه مې لږ ښه شول، مګر تشویش او اندېښنو لیونی کړی و. دردونه رانه هېر وو او نه پوهېدم چې څه وشول او اوس له کوم برخلیک سره مخ یم. یو مازدیګر چې سردرد لیونی کړی وم او نه پوهېدم چې څنګه ځان آرام کړم. غوښتل مې چې لږ ویده شم، ګوندې سردرد مې ښه شي او په وجود کې مې لږه دمه پیدا شي. زه چې په کوم ځای کې اوسېدم په دې ځای کې ډېر سهولت نه و، خو بیا همدې کسانو یو زړه تاریخي قلعه پیدا کړې وه او له همدې قلعه څخه یې د خپل کاروبار لپاره ګټه اخیستله. دا قلعه د غره په یو څنډه کې جوړه وه او شاوخوا ترې ځنګل چارپیر و. ګومان کېده چې پخوانیو خلقو دا قلعه د سیلانیانو لپاره جوړه کړې وه. 4 برجونه یې درلودل چې اوس د دې قلعه ډېره برخه نړېدلې هم وه. دا قلعه اوس د دې مافیا لپاره د یو قصر ارزښت درلود. زه په 2 هفتو کې یوه ورځ د قاچاقبرو مشر خپل ځای ته ورغوښتلم. دا مشر خپلو ساتونکو همکارانو ته د بابک په نوم یادوه. د دې ځای خلقو د بابک ډېر احترام کو. د ده سره کتل او مجلس کول د دې خلقو لپاره سخت کار و، مګر د دې ځای په اوسېدونکو لازمي وه چې د نوموړ احترام وکړي او خبرې ومني. بابک زه مخامخ په لوړ ځای کېنولم. زما لاسونه او سترګې تړل شوي وې. وروسته د بابک په امر راته لاسونه او سترګې خلاصې کړې. بابک زما د نوم په اړه پوښتنه وکړه او غوښتل چې د الوتکې د سقوط په اړه هم پوه شي. ما د ځان په اړه معلومات ورکړه او د الوتکې د سقوط په اړه مې هم ورته ټوله کیسه وکړه. زما د کورنۍ او خپلوانو په اړه هم پوښتنې وکړې. زما د کورنۍ په اړه چې کوم معلومات له ما سره خوندي دي، پوهېږم چې په اورېدو به یې خامخا خفه شي. اوس به د قاچاقبرو او انسان تښتونکو د ځای کیسې درته وکړم او خپلې کورنۍ کیسه به وروسته درته بیان کړم. 2 هفتې زه د انسان تښتونکو په موخه پوه نه شوم. دوی په دې 2 هفتو کې زما درملنه کوله. د اریانا په نوم یو ښځینه ډاکټرې زما د درملنې مسؤلیت په غاړه درلوده. اریانا ډېره ښکلې وه، خو تل به یې ماسک اچولی و. نوموړې ډېره نه غږېده، خو هرې خبرې ته به یې په ډېر دقت سره غوږ نیوه. عجیبه ډاکټره وه. ناشنا حرکت یې درلودل.
په څو ژبو پوهېدله. اریانا زما په درملنه کې زیاته خواري وکړه او هر وخت به زما د روغتیا پوښتنه په فارسي ژبه کوله. اریانا ځوانه او ښکلې وه. یو نیم چې ځوان هم ورسره یو ځای ګرځېده. اریانا به روجان ورته غږ کو. یوه ورځ زه د اریانا حرکاتو او سترګو ته متوجه شوم. د نوموړې په سترګو کې مې غم او اندېښنې ولیدلې چې له ورایه پرې سړی پوهېدی شو. اریانا نوم زما لپاره ډېر جالب و. اریانا د افغانستان پخوانی نوم هم دی. دې نوم ما ته ګڼې پوښتنې پیدا کړې وې، خو ما نشو کولی چې له وخت څخه مخکې له اریانا څخه وپوښتم چې څوک ده او له کومه ځایه ده. زما درملنه وشوه او زه روغ شوم، خو زه په دې نه پوهېدم چې زه دوی ولې دلته ساتلی یم. خو چې کله زه ښه روغ شوم کیسه بدله شوه. زه لږ وروسته د قاچاقبرو او غلو له لورې یو بل ځای ته ولېږدول شوم چې هغه ځای په یو غره کې و او لویه سمڅه وه. په دې سمڅه کې د 12 کسانو د اوسېدو امکان و، مګر غلو او قاچاقبرو په دې سمڅه کې 20 تنه ساتل چې اکثره به په زنځیرونو هم تړلي وو. په دې ځای کې لوی ګڼ ځنګل هم و. زه چې سمڅې ته یوړل شوم په کم وخت کې په دې وپوهېدم چې دا خلک له ما څخه څه غواړي او زه یې دلته ولې ساتلی یم. دلته د قاچاقبرانو او انسان تښتونکو لخوا خلک ګمارل شوي وو. هغوی به د سمڅې خلک شکنجه کول، بیا به یې په ټلیفون باندې د برمته شوو کسانو کورنیو څخه دوی د خلاصون په بدل کې پیسې غوښتلې. دا خلک به یې د پیسو په مقابل کې بیا په یو داسې ځای کې خوشي کول چې پولیس یې ونیسي او بیرته یې خپل وطن ته ولیږي او یا یې بندیان کړي. په سمڅه کې د غلو لخوا برمته شوي خلک په دا ډول شکنجه شوي او وښل شوي وو چې نور نه پېژندل کېدل. ټولو زګیروي کول او له مهربان الله تعالی څخه د خپلې ازادۍ دعاوې کولې. برمته شوو خلکو بېلابېلې کیسې لرلې. څوک له غربته جلا وطن شوي، څوک له سیاسي تحول څخه مجبور شوي او وطن یې پرېښی، څوک حکومتي ماموران وو. داسې نوختي ځوانان هم پکې برمته وو چې د 18 کلنې عمر یې نو پوره کړی. په برمته کسانو کې مېرمنې هم وې او دوی هم تر سختو شکنجو لاندې وخت تېراوه. په برمته کسانو کې داسې کسان هم وو چې انسان تښتونکو د مسلک په لحاظ هم له ځان سره ساتلي وو او د بې معاشه مامورانو ګټه یې ترې اخیستله. مثال دوی ډاکټران او تخنیکي کسان له ځان سره برمته ساتلي وو او له دوی څخه د اړتیا په صورت کې استفاده کوله. هغه کسان چې په یو مسلک پوهېدل او د دوی لپاره ګټور ثابت شوي. قاچاقبرانو هغه له نورو برمته کسان څخه ښه ساتل. دوی ته یې ښه خواړه برابر کړي او د اوسېدو لپاره هم د دوی مناسب ځای درلوده او د جیب خرچه هم ورکوله. دوی مجبور وو چې د قاچاقبرانو او غلو په لارښوونه چارې ترسره کړي او غلو ته ګټه ورسوي. په دې ځای کې زنداني شوو کسانو راته وویل چې دا ځناور ښځو او کم عمره ځوانانو ته جنسي ځورونه هم ورکوي. دا خلک د کمکیو ځوانانو، ماشومانو او ښځو مجبوریت څخه بده استفاده کوي او جنسي ځورونه ورکوي. دا خلک د برمته شوو کسانو کورنۍ مجبوره کوي چې پیسې ورته حواله کړي او خپل کسان له برمته کوونکو څخه خلاص کړي. دوی په سمڅه کې له برمته شوو کسانو څخه ویډیوګانې کولې. بیا به یې دا پیغامونه د برمته شوو کسانو ادرسونو لارې د دوی کورنیو ته استول او پیسې به یې ترې غوښتلې. زه هم په دې سمڅه کې سخت شکنجه شوم. هره شپه د دې ځناورو له لاسه وښل او ډبول کېدم. دوی به له ما څخه زما د کورنۍ ادرسونه غوښتل. هره شپه به یې زموږ د سمڅې ترڅنګ په یو بله سمڅه کې چې په نسبي ډول لږ پاکه وه له موږ څخه د ځیرکو ټلیفونونو په وسیله ویډیوګانې ثبتولې. د دې کار څخه د دوی موخه دا وه چې زموږ کورنیو ته دا بد وضعیت وښیي او زموږ د خلاصون په بدل کې ترې په اسانۍ سره پیسې واخلي. یوه شپه زما زړه په سمڅه کې سخت تنګ شو. خپله کورنۍ مې په زړه وګرځېده. د ماسټرۍ تر کچې زده کړه، دنده، عزت او اوس مهال په دې کرغړنه سمڅه کې زندان ته فکر یوړم. غوښتل مې له دې ځناورو څخه د خلاصون یوه لاره پیدا کړم تر څو له دې مصیبت څخه خلاص شم. د یو پیلوټ ترڅنګ
زه مسلکي نظامي افسر هم وم. زه په دې ښه پوهېدم چې د دې خلکو څخه څنګه ځان خلاص کړم، مګر په دې نه پوهېدم چې د دې ځنګل څخه څنګه ووځم او خپل هدف ته ځان ورسوم. غوښتل مې په دې شپه یو کار وکړم او له سمڅې وتښتم، خو زه باید په دې هم پوه شوی وای چې د دې ځنګل څخه څنګه ووځم. زړه مې نور هم تنګ شو، بس پوه شوی نه وم او سر مې د سمڅې یو دیوال سره وښلی و چې په سمڅه کې شور جوړ شوی و. خلک په ما راټول شوي. د سمڅې ساتونکو زه ډېر ځنډ وروسته له سمڅې څخه د دې لپاره ویستی وم چې مړ نه شم. دوی دا ویره لرله چې زما د مړینې په صورت کې به له چا پیسې واخلي. څه ځنډ وروسته ښه شوم. شاوخوا راڅخه ګرد چاپې د سمڅې ساتونکي ولاړ وو. هوا یخه وه، اسمان وریځ و، میده میده باران هم وریده. له سمڅې څخه لرې د حیواناتو وحشتناک غږونه هم اورېدل کېدل. زه په ځمکه اوږد پروت وم، خواري مې وکړه او لږ راجګ شوم. له ساتونکو څخه مې غوښتنه وکړه چې لاسونه مې خلاص کړي. څو راپه حاجت ته لاړ شم. ولاړو کسانو را سره ومنله. لاسونه یې راته خلاص کړه او یو ګوښه طرف یې راته اشاره وکړه. په کراره پورته شوم. په پښو کې مې زنځیرونه وو. د راپه حاجت په مخه روان شوم. وجود مې درد کوه، لږ کمزوری وم او حرکت مې سم نشو کولی. په ډېرې خوارۍ د یو ساتونکي په مرسته روان شوم، کوم کس چې زما مرسته کوله، او راپه حاجت طرف ته یې بیولم. نشه یې کړې وه او ما ترې د یو ډول نشهیي موادو بوی حس کوه. لږ وړاندې مې پښه ونښته او پړ مخې ولوېدم. لرې ولاړو کسانو رامنډه کړه او غوښتلې چې ځان پوه کړي چې څه کیسه وشوه. فکر کوم دوی ووېرېدل چې زه په دې خلکو حمله ونه کړم. له لوېدلو سره سخت خوږ شوم. هډوکو مې درد وکړه. دا درد مې هغه وخت هېر شو چې زما پښو ته یو داسې مېرمن پرته وه چې نیمه بربنډه وه او زه د همدې مېرمنې له امله غورځېدلی وم. د مېرمنې په لیدو سخت خفه شوم. زړه مې درد وکړه او د انسان د وحشت د بېهوشۍ تر کومې ورسولم. هېڅ په ځان نه پوهېدم او سمدم لیونی شوی وم. لږ وروسته د لاسي برق په وسیله یادې مېرمنې ته متوجه شوم چې سر یې وینې او کمیس یې شکېدلی و. د سمڅې ځناورو ساتونکو په دې مېرمنې د جنسي ځورونې هڅه کړې وه، مګر د هغې د مقاومت په نتیجه کې د هغې لمن او کالي شلېدلي وو. نوموړې ښځې د تېښتې هڅه کړې وه چې په دې ځای کې لوېدلې وه او سر یې په تیږه لګېدلی و. ښځه مړه او جسد یې همدلته پروت و. ښځه تازه مړه شوې وه. داسې ښکارېدله چې لږ مخکې د زور زیاتي له امله مړه شوې وي. زه دومره احساساتي شوی وم چې د سمڅې په ساتونکو مې حمله وکړه. ور او ګزار مو سره وکړه، خو نه پوهېږم چې زه په دوی کې د چا په ګزار بېهوشه شوی وم. یو وخت پاڅېدم. د ورځې 10 بجې وې او زه په زنځیرونو تړل شوی وم. زه له یو طرف بېګانۍ پېښې ته خپه وم او بل طرف د وجود دردونو او لوږې سخت نارامه کړی وم. د دې شپې په ماښام زه بېرته سمڅې ته یوړل شوم. بېرته له برمته شوو کسانو سره یو ځای زنداني شو. زما په لیدلو د سمڅې زندانیان سخت خوشحاله شول. هغوی فکر کړی و چې د بېګانۍ پېښې له وجې د سمڅې ساتونکي زه وژلی یم او بیرون مړ پروت یم. د سمڅې د ساتونکو کار دا و چې د چا کورنۍ به پیسې ورنه کړې، نو دوی به چې کله نشه وکړه بیا به یې پر همدې کس په داسې حال کې ساتریش وکړه چې د هغه لاسونه او پښې به تړل شوي. دې کس ته به یې ډول ډول ځورونه ورکوله. ښځو او کم عمره هلکانو ته به یې جنسي ځورونه هم ورکولې او بیا به یې وژل او جسدونه به یې ورته لرې لیوانو ته غورځول. له همدې کسانو څخه به یې ویډیو هم کوله او دا ویډیو به یې تازه برمته شوو کسانو ته ښودله او هغوی به یې پرې ډارول چې کورنۍ ژر پیسې ورکړي. زموږ دا ځای څو ځله د سمڅې د ساتونکو لوري بدل شو. بېلابېلو ځایونو ته انتقال شو. دې کار څخه یې موخه دا وه چې حکومتونه پرې چاپې ونه وهي او دا ځناور له منځه یونیسي. موږ دا ځل داسې یو ځای ته انتقال شو چې ځنګل پکې ډېر ګڼ نه و. دا داسې یو ځای و که چا پکې حرکت کړی وی ممکن تر لږ مزل وروسته یې آباد ځایونه هم موندلی وی. زه دې ځای ته لږ خوشبین وم او ډاډه وم چې
یو ورځ به له دې کرغړنځۍ څخه نجات مومو او خپل هدف ته به خامخا رسیږو. له غلو او قاچاقبرانو سره زما ډېر وخت تېر شو. له ما سره یو ځای یا له ما وروسته ډېر داسې کسان راغله چې قاچاقبرانو او غلو ترې خپلې پیسې واخیستې، بېرته یې خوشې کړل. دوی خپلو کورونو ته لاړل. یوازې زه او زما په څېر څو هغه کسان چې خپلې کورنۍ سره یې اړیکه نه وه او یا یې د پیسو ورکولو توان نه درلوده تر ډېره وخته بارامته پاتې شول. که څه هم ما په بانکونو کې پیسې درلودې، خو شرایطو ته په کتو مې نشو کولی چې انسان تښتونکو ته یې حواله کړم او ځان له دې مصیبت څخه خلاص کړم. دغه راز قاچاقبرانو او غلو نه غوښتل او باور هم نه کو چې زه د خپلې کورنۍ پرته مستقیما بل چا سره اړیکه ونیسم او د پیسو ستونزه حل کړم. قاچاقبرانو او غلو د انسانانو برمته کولو او زنداني کولو ډېر تخنیکونه کارول. د برمته کسانو په منځ کې څو کسانو راته وویل چې دوی د یو بل برمته شوي کس په واسطه او اړیکو راغوتل شوي دي او بیا دواړو سره چل شوی دی او دلته برمته ساتل شوي دي. د جګړې اتل. برمته شوی پیلوټ د جګړې اتل شو. یعنی زه د قاچاقبرو او غلو له لوري د برمته شوو کسانو د ساتونکو مشر وټاکل شو. دا داسې یوه جګړه وه چې زه پکې اتل شو او د قاچاقبرو د باور له امله د هغې عصمت صاحب مشر شوم چې پخوا پکې زنداني او برمته وم. دا کیسه به هم لږ وروسته وکړم چې زه څنګه د جګړې اتل شو او د عصمت صاحب مشر وټاکل شو. اوس د هغې پخوانۍ عصمت صاحب لږ پاتې کیسه درته کومه چې په هغې شپه کې هغه مېرمن مړه شوې وه. له هماغې شپې وروسته چې زه بېرته خپلو برمته شوو ملګرو سره یو ځای شوم. په برمته شوو کسانو کې یو کس چې په ماته ګوډه ژبه یې زه پوه کړم. هغه راته وویل زه ستا همت ته آفرین وایم او زه ډېر بدبخته یم چې تر اوسه ژوندی یم. موږ چې کله د یو قاچاقبر سره خبره وکړه چې موږ له دې مرزه یا پولې څخه واړوه، هغه موږ ته حرکت راکړه. له 3 ورځې سفر وروسته زه، زما مېرمن او کوچنی زوی دې لیوانو ته په لاس ورکړه. زه د خلکو له خپلې مېرمنې بیل او دلته یې بندي کړم. اوس خدای خبر چې زما مېرمن او زوی به چیرته وي. ما د دې خلکو لپاره خواري وکړه چې وطن کې پیسې پیدا کړم او ځان له دې جنجال څخه خلاص کړم. پیسې پیدا نه شوې. اوس که پیسې پیدا هم کړم او دوی ته یې حواله کړم، زما د مېرمنې او زوی برخلیک به څنګه وي او دوی به اوس چیرته وي. ما ډېره سهوه کړې ده چې دا سفر مې پیل کړی دی. په خپل وطن کې چې له لوږې مړ به ښه به و، نه داسې له ذلت څخه ډک ناقانونه سفر پیلول چې په وسیله یې زه یو بل پردي هېواد کې د خوندیتوب پناه اخلم. دې سړي سخت وژړل. موږ ټولې هم وژړولو او پرېکړه مو وکړه چې مبارزه کوو. که مړه هم شو پروا نه کوي، خو دغه ذلت څخه باید نور خلاص شو. اوس به تاسو ته هغه کیسه وکړم. تاسو به په دې پوه شئ چې زه څنګه د داسې یوې جګړې اتل شوم چې انسان خواره پکې د ګټو لپاره لاس او ګریوان و. هرې ډلې غوښتل چې د انسانانو په وینو عزت او حیثیت پیسې پیدا کړي. یوه شپه موږ په سمڅه کې پلان جوړ کړ چې سهار به د سمڅې په ساتونکو حمله کوو، ټول به له منځه وړو او بیا به تښتو. پلان مو ترتیب کړه. مشوره مو په دې وکړه چې ټول د خپلو پښو زنځیرونه او قلفونه ماتوو او نن شپه چې هر څنګه کېږي باید موږ آزاد شو. خبره مو داسې وکړه چې کله د سمڅې ساتونکو سهار موږ د رفع حاجت لپاره بیرون ایستلو، نو کوم کسان چې سمڅې ته راننوځي په همدوی به حمله کوو، وسلې به ترې اخلو او بیا به ټول له منځه وړو. موږ ته په 4 ساعتونو کې یوازې 2 وخته ښه ډوډۍ راکول کېده. یو وخت بل به هم داسې خواړه راته راوړل چې یوازې موږ پرې ژوندي پاتې شو او بس. تل به ناروغ وو، صحت به مو خراب و او ورځ تر بلې به مو وجودونه کمزوري کېدل. دوی اوبه ډېرې راکولې. دا کار دوی د دې لپاره کوي چې موږ ژوندي پاتې شو، تر څو زموږ کورنۍ دې خلکو ته پیسې حواله کړي او تر هغې موږ مړه نه شو. ما 6 میاشتې له دې خلکو سره په دې کرغېړن کې تېرې کړې. ډېرې سختې او شکنجې مې وزغملې. د پلان مطابق مو په دې شپه په ډېرې خوارۍ او مهارت په سمڅه کې د 7 شمېر برمته شوو کسانو زنځیرونه او قلفونه مات کړل
هغه کسان چې عمرونه ډیر وو هغوی ته مو وویل چې تاسو دلته پاتې شئ. وروسته د سمڅو ساتونکو ته ووایي چې دا کار څو محدودو کسانو کړی دی. هغوی د خپله سزا وګوري. موږ د دې لپاره دا کار وکړ چې موږ د بغاوت له امله په سمڅه کې شته مشران او کم عمره هلکان جزا ونه ویني. موږ پلان درلود که بریالي شو نو بیا د ټولو پښې خلاصو او په همدې ډول د دې وحشتناک ځای څخه تښتو. موږ په سمڅه کې 20 کسانو یوازې 12 نفره مو دې ته اماده کړل چې سحر برید وکړي او دا ظالمان له منځه یوسي. د شپې ناوخته په موږ کې یو مشر سړی له لوږې او ناروغۍ بېهوشه شو. موږ ورته سخت خواشیني شو. دا کس جعفري نومېده، معمار و. نوموړي غوښتل چې د کار لپاره یو داسې هېواد ته لاړ شي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له جعفري سره یو وړوکی زوی هم و چې 12 کاله عمر به یې و. غریب ډېر کمزوری شو. جعفري به ډېر خواړه خپل زوی ته ورکول او ډېر وخت به د خپل زوی لپاره وږی و. په دې شپه چې زموږ د تېښتې پلان هم و او جعفري بېهوشه هم شو. په هر صورت موږ چې د خپلو پښو زنځیرونه او قلفونه مات کړي وو د جعفري لپاره مو بیرته له خپلو پښو تاو کړل او بیا مو له وړوکي سوري څخه د سمڅې په ساتونکو غږونه وکړل. ډېر ځنډ وروسته یو ساتونکی راغی او د علت پوښتنه یې وکړه. موږ د جعفري د لوږې او بېهوشۍ په اړه ورته وویل. د سمڅې دا ساتونکی سکندر نومېده. د ده د ژوند هم عجیبه کیسه وه. دی په دې موخه د خپل کور څخه روان و چې یو بهرني ملک ته لاړ شي او د خپلې کورنۍ لپاره رزق وګټي. دا هم زموږ په څېر د همدې خلقو په واسطه برمته شوي وو او له ډېر قید وروسته یې له همدې ډلې سره کار شروع کړی. تاسو چې زما د اتلولۍ کیسه واورئ د دې کیسه هم زما په څېر ده او ډېر فرق پکې نشته. سکندر راته وویل نن شپه زموږ د سمڅې ساتونکي ډېر شوي دي. دومره خواړه به پاتې نه وي، خو بیا هم زه خواري کوم چې ستاسو ملګري جعفري ته خواړه او اوبه پیدا کړم. سکندر له نورو لږ زړه خوږی و. ده هم ډېره سختي تېره کړې وه. دی د برمته شوو په ستونزو له نورو ښه پوهېده. سکندر لاړ. لږ ځنډ وروسته بېرته راغی. نوموړي کم خواړه او اوبه پیدا کړې وې. جعفري ته یې خواړه راوړل او د سمڅې د وړوکي سوري له لارې موږ ته راوسپارل. دا چې موږ د تېښتې پلان درلودو نو د سمڅې لپاره د ساتونکو په ډېروالي زیات وډار شو. له ځان سره مې وویل چې خدای مه کړه زموږ له پلان څخه دا غله خبر شوي وي او موږ بل مصیبت سره مخ نه شو. سکندر وویل وخت نا وخته دغه بل سرحد بدماشان، قاچاقبران او مافیا زموږ په سرحد بریدونه کوي. دوی غواړي چې دا ساحه هم په خپله قبضه کې ونیسي، خو زموږ د مقاومت له امله هغوی په دې نه بریالي کېږي چې دا سرحد له موږ څخه خپل کړي. اوس تازه معلومات دا دي چې هغوی بیا د حملې پلان لري. د دې لپاره موږ خپل ساتونکي ډېر کړي دي. لومړی خو خوشحاله شو چې دوی زموږ له پلان څخه خبر نه دي. په دوهم قدم کې په دې زیات تشویش کې شوم چې زموږ سرنوشت به څنګه شي. موږ د 2 ظالمو ډلو په منځ کې قرار درلوده. دا چې زه نظامي هم وم نو فکر مې وکړ چې دلته باید له خپلو هنرونو څخه ګټه واخلم. دا لوبه باید د ځان په ګټه وڅرخوم. له همدې چانس څخه په ګټه اخیستلو باید په سمڅه کې ټول برمته شوي کسان خوشي کړم. موږ 2 پلانونه جوړ کړل. لومړی پلان مو دا و چې سهار به د سمڅې په ساتونکو حمله کوو او تښتو به. دوهم پلان مو دا و که چېرته دغه سرحد خلک زموږ په سمڅه حمله وکړي موږ مجبور یو چې د ځان څخه دفاع وکړو چې له یوې بلا خلاص او په بلې بلا ونه وړو. دا شپه چې سبا شوه او لږه لږه رڼۍ خپره شوه. موږ هم د خپل پلان مطابق برید ته چمتو شو او هر کس مو خپلې دندې ته چې ورته مو سپارلې وه متوجه کړل. موږ سهار 4 بجې د سمڅې دروازې ته نږدې شو. غوښتل مو حمله وکړو. ډېره تاریکي او خاموشي هم وه. هېڅ نه ترسره کېدل. کم کم باران ورېده. ترپهار یې موږ اورېده. موږ په ډېر زور سره د سمڅې خوله خلاصه کړه. نظامي تاکتیکونو څخه په استفادې مې د سمڅې شاوخوا له نظره تېره کړه. څوک مې ونه لیدل.
فکر مې وکړ چې د ډېرې یخنۍ له وجې د سمڅې ساتونکي ځان یو ګرم ځای ته رسولی دی او دا ځای همداسې پرېښی دی. د سمڅې ترڅنګ یو نری لاره ځنګل طرف ته تللې وه چې همدا د غره لاره هم وه. موږ یو په ډېر مهارت سره په همدې نری لاره ځنګله او بیا غره ته لاړو. برنامه داسې وه چې موږ 12 کسان به په غره او ځنګل کې تقسیم یو او کله چې د سمڅې ساتونکي په مخه راغله نو یو به وژنو او وسلې به ترې اخلو او بیا به په ګډه په سمڅه حمله کوو او ټول بندیان به آزادوو. په همدې ډول به خپلو موخو ته رسېږو. موږ په خپلو کې تقسیم شو. هر چاته مو خپله ساحه او مسؤلیت وسپاره. زما په شمول موږ 3 نفره نظامیان وو. له هغوی دواړو زما زده کړې او تجربه هم ډېره وه. ما چې کوم پلان طرحه کړی و دې 2 نظامیانو ښه تطبیق کولی شو. د دې لپاره زما ډېر ټینګار هم پر همدې 2 کسانو چې وسلې ترلاسه کړي او د برید په وخت ما سره ښه همکاري وکړي. دا چې موږ په ځنګل او غره کې د سمڅو لپاره کمین ونیو. هر سړي خپل مسؤلیت پر غاړه واخیسته. زه هم د نور په څیر د خپلې دندې په لور روان شو. زموږ د معلوماتو په اساس سمڅوالو به کله ناکله په غره او ځنګله کې ګزمې هم وکړي تر څو د بل سرحد غله او بدمعاش پرې حمله ونه کړي. نو موږ هم همدې چانس ته شیبې شمېرلې تر څو زموږ د سمڅې اړوند ساتونکي په مخه راشي. دلته به ورسره معلومه کړو او بیا به په همدې امکاناتو څخه په استفادې نور غلو سره هم مقابله وکړو او ټول زندانیان به آزاد کړو. زه د سمڅې سر ته د ځنګله په یو ګڼ ځای کې ناست وم. زه تر ټولو ډېر سمڅې ته نږدې وم. زما موخه دا وه چې اول حمله به زه کوم. له یو ساتونکي به وسله اخلم. خپل ملګرو ته به زمینه برابروم. بیا کله چې حالات نورمال شول نو شپر 3 ډزې به کوم چې خپل ملګري به حملې ته متوجه کوم. رڼا خپره شوه. زموږ ملګرو کې یو تن نظامي له ما لږ وړاندې په یو ګوښه ځای کې ناست و. د موخه لرله چې له غره څخه کوم کسان سمڅې طرف راځي باید حمله پرې وکړي او وسله ترې واخلي. دا صفدر علي نومېده. ما له خپل ځای څخه د سمڅې مخه څارله. ما خواري کوله چې پوه شم په دې کرغړنه سمڅه کې څو ساتونکي دي او چېرته ځای پر ځای شوي دي. په همدې کوشش کوم چې په اوږو مې لاس کېښودل شو. په همدغه کس مې حمله وکړه او کس مې له ستوني کلک ونیو چې ورته متوجه شو صفدر علي و، یعنې زموږ هغه نظامي ملګری. صفدر په ډېر ورو غږ راته د سمڅې د ساتونکو د وژلو خبر راکړه او بیا یې په اشارې پوه کړم چې کسان په ډېر مهارت وژل شوي دي او له موږ څخه لږ وړاندې په ځنګل کې پراته دي. دې حالات زه سخت وویرولم. په تشویش کې شوم خو نه پوهېدم چې چا وژلي دي. زه او صفدر په دې کیسه نه پوهېدو په حال کې و چې له موږ وړاندې زموږ یو ملګري یو نامعلوم نشان ویشتونکی په نښه کړه او پړ مخې په ځمکه راولوېده. موږ له دې وضعیت څخه پوه شو چې څو ځایه په ځنګل کې نښان ویشتونکي ناست دي. داسې معلومېدل هم چې په ځنګله کې نور کسان هم د کمین په حالت کې دي. له دې سره زموږ ژوند نور هم له خطر سره مخامخ شو. ما او صفدر ځان حملې ته جوړ کړه خو په تش لاس موږ هیڅ هم نشو کولی ځکه تشه لاسه ته مې دښمن یې. په ډېرې هوښیارۍ لږ وړاندې لاړو. 2 سمڅوال چې زموږ ساتنه به یې کوله تازه وژل شوي او وسلې تر څنګ پرتې وې. همدا وسلې مو راواخیستې. او ځان مو حملې ته جوړ کړه. زه کرار مخکې لاړم. ما هڅه کوله چې په دې سم پوه شم چې زموږ مقابل کې څوک دي. موږ له چا سره جنګېږو. په دې وخت کې مې هغه سکندر یعنې زموږ د سمڅې ساتونکي هم ولید چې مړ پروت و. نو پوه شوم چې د بل سرحد خلقو په سمڅه او مرکز حمله کړې ده او دا کسان د هغوی لخوا وژل شوي دي. ما په ډېر هنر ځان نښان ویشتونکي ته ورسو. دغه ورمېږ مې تاو کړه او د هغه په ځای زه نښان ویشتونکی شوم. زه له دې ډول وسلو سره ځکه بلد وم چې د نظامي زده کړو په وخت کې مو ډېر استعمال کړی وي. زه په دې برخه کې دومره ماهر وم چې له ما بیخي نښه نه خطا کېده. خو تر څنګ زه ډېر عاطفي هم وم. وژل زما لپاره سخت کار و. خو اوس مجبور وم چې
دا بدمرغه انسانان ووژنم. که ما دا بدبخت انسانان نه وای وژلي نو موږ یې وژلو او دا جګړه یې ګټله. کله چې زه د نشان ویشتونکي په ځای کېناستم نو په ځنګل او د سمڅې په مخ کې مې خپل دښمن ښه په نښه کولی شو. ما په دې ځای کې ځان ښه ارام کړه او جنګ مې پیل کړه. ما له جنګ مخکې او د جنګ په جریان کې خپل ټول ملګري څارل. ما غوښتل چې دوی چیرته دي او څه کوي. دا کار ما د دې لپاره کوو چې په مخ کې جګړه ښه مدیریت کړو او ښه نتیجه ترلاسه کړو. له ما پرته ټول ملګري په دې پوه شوي وو چې په ځنګله کې د سمڅې ساتونکي له موږ مخکې د بل چا لخوا وژل شوي دي او اوس د سمڅوالو او غلو پر ځای له یو بل چا سره په یو نامعلوم جنګ اخته یو. صفدر علي غوښتل مخکې لاړ شي او معلومه کړي چې دلته نور څوک پټ دي. هغه په دې پوه شوی و چې ما نشان ویشتونکی له پښو غورځولی دی او اوس د هغه پر ځای زه قرار لرم. په دې وخت یو کس حمله وکړه او صفدر یې ونیو. غوښتل یې ووژني. له شور سره زما پام شو. بس تر څو صفدر علي پوهېده ما حمله کوونکی بلې نړۍ ته لېږلی و. له ما وروسته صفدر علي و چې یو بل نشان ویشتونکی د خپلې وسلې په زور نیولی و. له هغې یې وسله اخیستې وه او زما په څېر عمل یې ورسره کړی و. ما سمڅه او ځنګل دواړه څارل چې په دې وخت کې د ډېرو ډزو غږونه پورته شول. بس خبره افشا شوه او ټول په دې پوه شول چې په ځنګله کې جګړه روانه ده. زموږ لپاره دا جګړه ځکه سخته وه چې موږ په یو وخت کې په 2 جبهو کې جنګېدلو. موږ په تنګ شوي وو او له جنګه مو بله چاره نه وه. موږ سخت تکلیف لیدلی و او خواري مو کوله چې د دې بلاګانو څخه نجات پیدا کړو. ما له سمڅې څخه ډېره توجه ځنګل طرف ته واړوله. هڅه مې کوله چې په ځنګل کې خپله شاوخوا ساحه ښه وڅارم. دا جنګ زموږ هغه درېیم ملګري پیل کړی و چې ما یې په لومړیو کې یادونه کړې وه چې هغه هم موږ غوندې نظامي افسر و. نوموړي کوم وژل شوي سمڅوال څخه وسله ترلاسه کړې وه. د بل سرحد کسانو ته یې کمین نیولی و. هغوی د ده په کمین ور برابر شوي وو. دا هم ناغېړي نه وه کړې او خپله برخه بدمخي کسان یې وژلي وو. د ځنګل جګړې له رسوا کېدلو وروسته د سمڅې له لورې هم په ځنګل ډزې کېدلې. موږ هم په ځنګل کې د بل سرحد بدمعاش په نښه کول او جګړه مو ځان په ګټه سرخوله. ما او صفدر ډېر کسان په نښه کړل. جګړه نوره کراره شوه. موږ په دې پوه شو چې په سمڅه حمله کوونکي نور ختم دي او میدان موږ ته پاتې دی. بابک هم د سمڅې او مرکز د دفاع لپاره له ملګرو سره راغلی و او زیات کسان ورسره و. د بابک په لیدلو سره زه زیات خفه او حیران شوم ځکه دا زموږ لپاره سخته په دې وه چې حمله کوونکي خلاص شول او اوس به د بابک کسان هم موږ له منځه وړل چې دا جګړه هم اسانه نه وه. زما ټوله توجه سمڅې طرف ته شوه او صفدر علي مې د لاس په اشاره پوه کړ چې د ځنګل څاره او دښمن څخه خلاص نشي. د سمڅې په مخ کې یو میدان و او تر څنګ یو کنډه و. اخوا بیا لوی ځنګل ښکارېده. بابک کسانو سره ولاړو او په ځنګل کې به یو یو پیر کو. خو دې تشویش کې و چې د نورو کسانو برخلیک به څنګه شوی وي. زه دوی ته ډېر متوجه وم. فکر مې کوو چې د دوی سره جګړه له کومه ځایه پیل کړم. بس په همدې فکر کوم چې د بابک د وسلوالو له منځه یو نفوذي کس د بابک په سر وسله کېښوده. د نورو ته خبرداری ورکړه چې وسله په ځمکه کېږدئ که نه بابک وژنم. جګړې بل رنګ واخیسته او زه حیران شوم چې اوس به څه کېږي. په دې وخت کې یو کس چې جیغ قد او ببر برتاني و. تک سور او پلن څټ یې درلوده. د یاد کس وسله په لاس کې وه او سګرټ یې په خوله کې نیولی و. دا کس له هغه کنډو څخه راتاو شو. د سمڅې په مخ کې بابک ته په خندا سره وویل. تا ناځوانه ته مې وویل چې راځه په دې سرحد کې ما شریک کړه خو تا بې غیرته انکار وکړه. دا دی ما خپل ضد پوره کړه. ټول کسان مې درته وژل او په زوره مې دا سرحد در څخه ونیو. اوس به زه د دې سیمې خاوند یم او ستا پاچاهي به نوره ختموي. تا بې عزته انسان
څو وارې زموږ ډېر وفادار کسان پنښه کړل. ډېر وخت شو چې دلته مزې کوې مزې. کوم کس چې د بابک په سر وسله نیولې وه هغه نورو کسانو ته امر وکړ چې هغه برمته شوي کسان له سمڅې راوباسي. ده غوښتل چې برمته شوي کسان له ځان سره بوځي. نیک کس پلان درلود چې له دې وروسته هغه برمته شوي کسان دا له ځان سره زندانیان کړي او د بابک پر ځای دا کس د برمته شوو کسانو له کورنۍ څخه پیسې ترلاسه کړي او بیا یې خوشي کړي. بس نور په ځان پوه نه شو. په یو ډز سره مې بابک له دې غله څخه خلاص کړ. د بابک کسانو د هغه بل بدبخته مشر پر سر وسله ونیوله او له دې سره بابک وګټله. ورپسې مې د بل سرحد مشر هم پنښه کړه او اوږد د بابک پښو ته په ځمکه ولوېده. بابک نور هم خوشحاله شو. ټولو ځنګل طرف ته کتل، دا ځکه چې د بابک په کسانو کې نښان ویشتونکی نه و او له عادي وسلو څخه یې ګټه اخیسته. ځان مې جوړ کړ چې دا ځل زموږ د سمڅې د ساتونکو مشر پنښه کړم او له دې سره دا کیسه بیخي ختمه کړم. په دې وخت کې مې په سر ټوپک کېښودل شو. زه متوجه شوم چې د بابک کسانو زما ټول ملګري نیولي وو او زه وروستی کس وم چې د دې ظالمانو لخوا بیا ونیول شو. د سمڅې شاوخوا خاموشي خپره وه. زموږ 11 ملګري چې یو ملګری مو د هغه بل سرحد ظالمانو لخوا ووژل شو. د سمڅې مخې ته د بابک کسانو راښکته کړو. پر موږ شک دا و چې موږ د بل سرحد بدماشانو او غلو سره لاس یو کړی دی او د بابک کسان مو وژلي دي. بابک چې تر نورو هوښیار او چالاک و په خپلو کسانو یې غږ وکړه: تاسو د 11 نفره ماته پرېږدئ او تاسو ځنګل او غره طرف دوره وښئ چې هلته څه کیسې دي او ماته پوره راپور راوړئ. بابک کسان ولېږل چې د سمڅې وضعیت هم وګوري. په سمڅه کې زموږ ملګري ډېر وېرېدلي وو او په زنځیرونو تړل شوي خاموش ناست وو. کسانو زموږ مات شوي زنځیرونه او قلفونه بابک ته راوړل او په مخ کې ورته کېښودل. دی هم حیران و چې دا کومه لوبه شوې ده چې د ده پرې سر نه خلاصېږي. بابک امر وکړه: دا کسان زما د اوسېدو ځای ته بوځئ او زه پخپله د دې کسانو سره خبرې کوم. موږ د بابک د اوسېدو ځای ته انتقال شو. موږ په ځنګل کې کم ټپیان شوي هم وو چې وروسته بیا زموږ درملنه هم وشوه. 1 ساعت وروسته ساتونکي راغله او زه د بابک څنګ ته بوتلم. بابک زه مخامخ ځان ته کېنولم او د برید په اړه یې راڅخه پوښتنې وکړې. ما بابک ته وویل چې زه له سکندر څخه خبر شوم چې دغه بل سرحد بدماش وخت نا وخت زموږ په سرحد او سمڅو حملې کوي او برمته شوي کسان هم له ځان سره بیایي. دا چې موږ او تاسو په خپلو کې سره بلد شوي نو موږ نه غوښتل چې د بل سرحد بدماشان موږ له ځان سره بوځي او هلته مو برمته کړي. د دې لپاره موږ چمتووالی ونیو او له ځان سره مو پرېکړه وکړه که کله د هغه بل سرحد کسان حمله وکړي نو موږ باید له خپل ځان څخه دفاع وکړو. په کومه شپه چې دغه سرحد ساتونکو په تاسو حمله کوله په دې شپه ستاسو د سمڅې ساتونکي نه وو. موږ څو ځلې د سمڅې د یو سوري له لارې د ساتونکو غږ وکړه مګر دوی موږ ته هیڅ ډول ځواب رانه کړه. دا وخت موږ په تشویش کې شو. د خپلو زنځیرونو او قلفونو په ماتولو مو شروع وکړه. ما ته سکندر ویلي و چې د دغه غره او ځنګل څخه دغه بل سرحد ساتونکي تل حمله کوي. ما هم خپلو ملګرو ته ویل چې سکندر د خبرو په تایید باید خپل ځان ساتنه پخپله وکړو. نو موږ 12 کسانو د دفاع لپاره دې غره ته وختلو. که موږ د تېښتې پلان درلودی په دې شپه ټول تښتېدلی شو. زموږ موخه د ځان دفاع وه چې له امله مو ستاسو دفاع هم وکړه. د حملې په شپه چې موږ له سمڅې ووتلو ستاسو یو ساتونکي هم د سمڅې په مخ کې شتون نه درلوده. موږ پوه شو چې نن شپه خامخا حمله کېږي ځکه چې دلته یو ساتونکی هم شتون نه لري. کله چې موږ غره او ځنګل ته لاړو سهار راڼۍ خپره شوه. موږ هلته ستاسو ساتونکي ولیدل چې ټول وژل شوي. دا چې هلته زموږ په 12 ملګرو کې زما په شمول 3 تنه مسلکي نظامیان. موږ خپلو تکتیکونو څخه استفاده وکړه.
نښان ویشتونکي مو ونیول او د هغوی وسلې مو له ځان سره او ستاسو د دفاع لپاره استعمال کړې. زموږ یو کس هم هلته د نښان ویشتونکو لخوا وژل شو، خو په مقابل کې موږ ټول هغه ظالمان تباه کړل چې وروسته به تاسو جسدونه په خپلو سترګو ووینئ. په دې وخت کې د بابک یو کس راغی او ځنګل د وژل شوو کسانو په اړه ورته وویل او د پیښې په اړه ورته هراړخیز معلومات ورکړل. بابک ډېر خواشینی شو ځکه په هغه ځنګل کې ډېر تکړه او وفادار ملګري له لاسه ورکړي. هلته د بابک د کسانو سربیره زموږ یو کس هم وژل شوی چې وروسته مو په ډېر عزت خاورو ته وسپاره. په دې جنګ کې 7 تنه د بابک او 10 تنه د هغه بل سرحد بدماشان وژل شوي. په دې ورځ زه او صفدر علي د بابک له لوري ستانه شو او پاتې 9 کسان یې بېرته سمڅې ته ولېږل او د سمڅې ساتونکي هم ډېر کړل. ما او صفدر دا شپه له بابک سره وکړه. شپه ډېره عادي وه. بابک له موږ څخه ډېرې پوښتنې وکړې او موږ ځوابونه ورکړه. د دغه شپې په سبا بابک او یو بل تن چې ما پخوا نه و لیدلی توربخن رنګ یې درلوده او په داسې ژبه یې خبرې کولې چې موږ پرې نه پوهېدو. دوی راغلل، خپل کسان یې راټول کړل او زموږ د مېړانې ستاینه یې ورته وکړه. بالاخره دوی زه د جګړې اتل یاد کړم. دوی ما او صفدر ته 2 وړاندیزونه وکړل. لومړی وړاندیز یې دا و چې له دوی سره ګډ کار وکړو او په کومه سمڅه چې د هغه بل سرحد ساتونکو حمله کړې وه زه باید د هغې سمڅې مشري وکړم او صفدر به زما مرستیال شي. دوهم وړاندیز یې دا و چې زه او صفدر علي باید خپلو کورونو ته لاړ شو او دوی به موږ په ډېر عزت سره خوشي کوي. زموږ موخه له دې ځایه یوازې تلل نه و. موږ غوښتل چې ټول کسان باید خوشي کړو او بیا په ګډه له دې ځایه ځو. موږ لومړی وړاندیز ومنو چې له دوی سره به ګډ کار کوو، د سمڅې دفاع به کوو او له دوی سره به ګډ کاروبار شروع کړو. دوی چې زموږ د خولې د ګډ کار د کولو واورېدل زیات خوشحاله شول. دوی وویل موږ په ډله کې نښان ویشتونکي نه درلودل. موږ خوشحاله یو چې اوس په خپل منځ کې تاسو لرو. له دې وروسته موږ تاسو ته قیمتي وسلې اخلو او دا ستونزه به هم زموږ حل شي. په سمڅه کې ټلیفون کار نه کوو مګر کوم مرکز چې دوی جوړ کړی په هغه ځای کې هر ډول اړیکه نیول کېدای شوه. فکر کوم دوی په خپل مرکز کې د اړیکو ټینګولو لپاره کومه مخابرتي وسیله لګولې وه. مرکز له سمڅې سره په نږدې فاصله کې پروت و. دوی له موږ سره یو کس ملګری کړه. د هغه دنده دا وه چې زموږ پیغامونه وخت په وخت بابک او د هغه نورو ملګرو ته ورسوي. له بل طرف دا زموږ لپاره یو ماهر مخفي جاسوس هم و چې موږ پرې لا ولا پوه شوي او زموږ حرکات یې څارل. د الله تعالی کارونه ګوري چې دا ځل موږ سمڅې ته د برمته په صفت نه بلکې د سمڅې د مشترانو په صفت لاړو. په سمڅه کې زندانیان زموږ په لیدلو زیات خوشحاله شول. زموږ ټینګار دا و چې له برمته کسانو سره داسې چلند وشي چې هم بابک خپلو موخو ته ورسېږي او هم برمته شوي آزاد شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. دا پلان زموږ د لنډ وخت لپاره و. اصلي پلان بل و. زما مسؤلیت او ژوند له پخوا ډېر سخت او له خطرونو ډک شو. زه هره لحظه څارل کېدم او د دې ډېر امکان و چې زه په یوه وړه غلطي د بابک د کسانو لخوا ووژل شم. ځکه له یوه طرفه د غلو او ظالمانو لخوا د جګړې اتل شو، نو له بله طرفه د ډېرو کسانو برخلیک زما په غاړه شو. زما د مرستې په وسیله برمته کسانو نجات پیدا کولی شو چې دا کار ډېر سخت و مګر ناممکن نه و. زما کارونه ډېر وو مګر وخت راسره کم. هغه کس چې د بابک له لوري موږ سره د همکار په صفت ملګری شوی و له هغه څخه مو د دې ځای د نورو زندانیانو په اړه هم پوښتنې وکړې. هغه راته وویل دلته موږ 2 مرکزونه او یوه سمڅه لرو چې د سمڅې برمته شوي کسان خو تاسو وایي او د نور مرکزونو کې ښځې او ماشومان دي. دوی د بابک د ځانګړو کسانو لوري ساتل کېږي. هغه اریانا ډاکټر هم
له خپل کوچني ورور سره هلته په یو مرکز کې اوسېږي. ما په څو ورځو کې وکولی شول چې د دې ځای په اړه پوره معلومات ترلاسه کړم. زه به وخت نا وخته د بابک ترڅنګ هم ورتلم او هغه ته به مې د زندانیانو د حال په اړه هم معلومات ورکول. ما دغه کس میرمن او زوی هم پیدا کړل چې تاسو ته مې د دې کیسې په یو برخه کې یادونه کړې وه. دغه سړی میرمن پوهنتون لوستی و او په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې زده کړې کړې وې او هلته له اریانا ډاکټر سره یو ځای خوندي اوسېدله. ما مخکې یادونه کړې چې له دې غلو او انسان تښتونکو سره د هر مسلک کسان برمته وو او دوی په دې کسانو له وړتیا څخه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه اخیستله. ما بابک راضي کړه. د نوموړي له طریقه مې د هغه برمته شوي کس له لوري سره خبرې وکړې، پیسې حواله کړې او د بابک له لوري سړی له کمپیوټر ساینس څخه فارغه میرمن او زوی خوشي شول او خپل کور ته لاړل. دغه میرمنې پخوا په خپل هیواد کې یو خصوصي بانک سره دنده ترسره کړې وه. دغه راز زما په وسیله د ډېرو کسانو د خوشي کېدلو کارونه وشول او په نوبت سره خوشي شول. خو ډېر غریب او مجبور کسان لا هم په سمڅه او مرکزونو کې پراته وو. یوه ورځ د بابک له لوري خبر راولېږل شو. هغه له ما غوښتي و چې صفدر علي په سمڅه کې پرېږدم او د هغه په وینا زه باید مرکز ته ورشم. هغه تصمیم درلود چې په مرکز کې یوه دنده ده او ما ته یې وسپاري. بابک باور درلود چې زیاده دنده په ښه توګه ترسره کولی شم. زه مازدیګر ناوخته ورغلم. مرکز کې 5 نفر ناست وو. بابک نه و. دا کسان هم نه وو او ما پخوا بیخي لیدلي نه وو. دوی ما ته 3 تنه ساتونکي راکړل او هغه وسلې هم راکړې کومې چې نښان ویشتونکي استعمالوي. دوی راته وویل موږ سره یو ماشوم برمته دی چې دا ماشوم زموږ لپاره د سرو زرو د مرغه هومره ارزښت لري. ستاسو نوې دنده دا ده چې د دې ماشوم کلکه ساتنه او پالنه به کوئ. دا ماشوم باید په هیڅ ډول مشکل سره مخ نه شي. که چېرته څوک د دې ماشوم لپاره په دې ځای کې حمله وکړي نو تاسو مجبور یاست چې د ماشوم ساتنه به کوئ او نه به پرېږدئ چې دا ماشوم در څخه څوک بوځي. زه د خپلو 3 تنه ساتونکو په ملتیا د ماشوم ترڅنګ ورغلم. ډېر ګلالی ماشوم و. 8 کاله عمر به یې درلود خو ډېر صحتمند معلومېده. په لومړي ځل لیدلو سره یې ګمان کېده چې کومې لویې کورنۍ پورې اړه لري. ما د ماشوم د اوسېدو ځای لږ منظم کړه. په ساتونکو مې سپارښتنه وکړه چې د خوړو او اوبو بندوبست یې وکړي. بیا مې د ماشوم د ښې ساتنې په موخه یو خاص پلان ترتیب کړه او د درملنې لپاره مې یو ډاکټر هم په پلان کې شامل کړه. دا عادي ماشوم نه و. دا د یو هېواد د دفاع وزیر وراره او د هماغه هېواد د یو قوي پانګوال زوی و. د ماشوم په لیدلو ډېر خواشینی شو. یاد ماشوم کوم خصوصي ښوونځي څخه راتښتولی و. مې تښتونکو د ساتنې په موخه دا ماشوم بابک ته سپارلی و. د ماشوم تښتونې په پیسو کې ټول سره شریک و. بابک او کسانو یې ولې پر ما دومره باور وکړه؟ دا ځکه چې ما په ژوند کې داسې څوک نه درلودل چې زما لپاره پیسې ورکړي او ما له دې غلو څخه خلاص کړي. د دې ترڅنګ ما په ژوند کې مور، پلار، ورور او میرمن له لاسه ورکړي. دا چې زه د دې ظالمانو او غلو په درد وخوړم. دوی مې هم له بلا څخه خلاص کړه. دوی هم غوره وګڼل چې زه ورسره کار وکړم. د دوی په باور زه یو بې څوکه انسان وم او دوی سره کار کولو زما برخلیک بدلولی شو او ښه ژوند څخه برخمن کېدی شو. ما مخکې هم ویلي دي زما ژوند یو عجیبه کیسه لري چې هغه به وروسته درته وکړم. خو اوس مو د دې ظالمانو انسان تښتونکو او غلو له کارنامو څخه خبره وم. یوه ورځ زما یو ساتونکي په ځیرک ټلیفون خبرې کولې. خبرې یې اوږدې شوې. د دغه ماشوم په اړه چا سره خبرې کولې او معلومات ورکول. ټولې خبرې په شفري ډول کولې. عادي خلک پرې نه پوهېدل. دې کس خبرې بس کړې. ټلیفون یې تر څنګ کېښود او بیا لاړ. نوموړي د ماشوم طرف یوه دوره ووهله. ما د دې کس له خبرو
داسې برداشت وکړي چې هغو لومړنیو غلو د ماشوم کورنۍ سره خبرې کړې دي. دوی دې ته نږدې شوي دي چې پیسې واخلي او ماشوم ورته په کوم هنر وسپاري، خو خبرې راته نهایي نه ښکارېدلې. په دې وخت کې یو کس راغی او دغه ساتونکي پوښتنه یې وکړه، چا چې لږ مخکې په ټلیفون خبرې کولې. ما ورته د لاس په اشاره وښوده او را لېږل شوی کس سیده دغه طرف ته لاړ. په غوږ کې ورته څه وویل او بیا د بابک طرف ته دواړه روان شول. لږ ځنډ وروسته بابک او همدا دوه نفره چې یو زما ساتونکی کېده له مرکز څخه وتل او هغه بل مرکز ته لاړل. ډېر وخت بعد د ساتونکو مشران له مرکز څخه وتل او کله خو به څو شپې هم نه وو. په دې بیا زه نه پوهېدم چې دوی چېرته ځي او څه شی کوي. دا وخت زما هغه دوه نور ساتونکي هم چېرته کومې دندې ته لېږل شوي وو او زه یوازې د ماشوم تر څنګ پاتې وم. زما هغه ساتونکي چې په ټلیفون یې خبرې کولې له بیړې یې ټلیفون زما تر څنګ پاتې شوی و. ما د ساتونکي ټلیفون راواخیسته، کود یې ورکړی، سخت خفه شو. څو واره مې کوډونه پکې ولیکل خو خلاص نه شو. اخر مې 1 2 3 4 شمیرو کوډ پکې ولیکه، ټلیفون خلاص شو. زیات خوشحاله شو. په خپل ذهن مې فشار راوړ. په ایران هیواد کې زما د پیلوټۍ د برخې د مشر شمیره مې پیاد شو. غوښتل مې چې هغه ته پیغام واستوم. په دې وخت کې ماشوم په ژړا شو او ژړا یې کراره کراره ډېرېدله. ما ټلیفون په لاس کې واخیسته او د ماشوم تر څنګ روان شو. ماشوم ډېر ژړل او تک سور اوښتی و. د ماشوم په مخ مې لاس کېښوده. شدیده تبه یې درلوده او له سترګو یې زیاتې اوښکې روانې وې. یو ټوخی هم کو. تر څنګ مې غږ شو. زما هغه ساتونکی خپل ټلیفون پسې راغلی و. ټلیفون مې ورکړ او د ماشوم د ناروغۍ په اړه مې هم ورته وویل. او سپارښتنه مې وکړه چې د ماشوم درملنې لپاره باید ډاکټر راوغوښتل شي. موږ په مرکزونو کې 2 ډاکټران درلودل، یو نارینه و او بل ښځینه ډاکټره آریانا وه. ما مخکې تاسو ته وویل چې غلو او انسان تښتونکو هر ډول کسان برمته کړي وو. دوی غوښتل چې ټولې اړتیاوې باید همدې ځنګل کې پوره شي او باید اړ نه شي چې د څه شي لپاره ښارونو ته ورشي. زما ساتونکی او بابک چې مرکز ته رسېدلي وو، ډاکټره آریانا یې د ماشوم د درملنې لپاره د خپل ورور سره راستولې وه. هغه بل نارینه ډاکټر کوم بل ځای استول شوی و. ډاکټره آریانا څوک وه؟ کله چې زه د الوتکې په سقوط کې ټپي شوی وم، زما درملنه هم ډاکټرې آریانا کړې وه. آریانا زما ډېر خدمت کړی و چې زه یې دا احسان نشم هېرولی. ډاکټره آریانا د افغانستان وه او په کابل پوهنتون کې طب پوهنځی لوستی و. د آریانا پلار پخوانی حکومتي منصبدار و او په یو بمي چاودنه کې وژل شوی و. مور یې د کرونا ناروغۍ له امله وفات شوی و. آریانا 2 ورونه درلودل چې یو ورور یې کلونه وړاندې په یو تحصیلي بورس کې ترکیې هېواد ته تللی و او هلته یې طب پوهنځی لوستی و. د آریانا مشر ورور عبدالرحمن او کشر ورور ځلان نومېده. کشر ورور یې له ښوونځي څخه فارغ شوی و او نور زده کړې ترې نیمګړې پاتې وې. ډاکټره آریانا د مشر ورور په غوښتنه له خپل کشر ورور سره لومړی ایران او بیا له ایران څخه ترکیې ته په قاچاقي ډول سفر کړی و او په ډېرې سختۍ د خپل ورور تر څنګ رسېدلی وه. مشر ورور یې په یو روغتون کې دنده ترسره کوله او ښه مناسب ژوند یې درلوده. ورور یې واده کړی و او 2 کوچني ماشومان یې درلودل. کله چې آریانا ترکیې ته رسېدلې وه، غوښتل چې کار وکړي. قاچاقي سفر یې د دندې په وړاندې لوی خنډ و. آریانا نشي کولی چې په ترکیې هېواد کې روغتیایي خدمت وکړي او خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. عبدالرحمن چې د آریانا مشر ورور و، یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او دا هم په کور شو. اوس نو آریانا او کشري ورور یې له کار کولو پرته بله لار نه درلوده. آریانا خپل قاچاقي سفر څخه
ډېرې بدې خاطرې درلودلې. د اریانا پاتې کیسه جالبه ده. خو له هغې وړاندې دلته د قاچاقي سفر یو بده صحنه داسې شریکوي. کله چې موږ له ایران څخه د ترکیې هېواد په لور غیر قانوني حرکت وکړ، موږ 12 نفر وو چې 4 مېرمنې او 8 تنه نارینه وو. موږ سره په دې سفر کې کم عمره هلکان هم ملګري وو. سفر سخت و. له 2 شپو مزل وروسته د دواړو هېوادونو ګډ سرحد ته ورسېدو. یخنۍ ډېره وه او یخ شمال زموږ هډوکي سوځول. کله چې سرحد ته ورسېدو، د قاچاقبر په وینا مو په سیمه کې دمه وکړه او دې ته په تمه شو چې بل قاچاقبر راځي او پاتې سفر به هغه زموږ ملتیا وکړي او تر هدف به مو ورسوي. موږ 2 شپې په یاده سیمه کې پاتې شو. کوم خواړه مو چې له ځان سره راخیستي وو هغه مو خوړل او وخت مو پرې تېراوه. په دې 2 شپو کې ډېره واوره وشوه. هوا نور هم یخه شوه او یو تیز باد راوالوته. موږ د هوا په یخوالي سخت خفه شو او اندېښمن وو چې پاتې سفر به څنګه وکړو. نوی قاچاقبر راغی او زاړه قاچاقبر هغه ته وسپارلو او سفر مو بیا پیل کړ. قاچاقبران یخې هوا او تیز باد ته زیات خوشحاله وو. د قاچاقبر په وینا چې په یخه هوا او تیز باد کې پولیس او د لارې ساتونکي په خپلو ځایونو کې پټ وي او ډېر نه ګرځي. قاچاقبران همدا غنیمت ګڼي او په همدې ډول حالاتو کې خپل کاروبار ته زور ورکوي. دا حالات خطرناک هم وي ځکه چې په داسې حالاتو کې وخت ناوخته د سرحد ساتونکي کمینونه هم نیسي او مسافر په نښه کوي. دوی په قاچاقي مسافرو هیڅ رحم نه کوي. قاچاقبران په مسافر وژني او یا یې نیسي او د قانون منګولو ته یې سپاري. داسې سرحد ساتونکي هم شته چې قاچاقبرانو سره شریک وي. دوی په واورو، باران او بادونو کې له قاچاقبرانو پیسې اخلي او لار ورکوي تر څو قاچاقبران په ناقانونه توګه مسافر ولېږدوي. د پولیسو د خطر له اړخه زموږ سفر لږ ښه و. ډېر خطر سره مخ نه شو، خو هوا او تیز باد سخت عذاب کړو. په لاره کې 2 کم عمره هلکان یخ وهل او ناروغان شول. موږ مشوره ورکړه چې یو او د بل په مرسته به دا کم عمره هلکان تر خوندي ځایه رسوو او نه پرېږدو چې زموږ د لارې دا 2 کم عمره ملګري د لیوانو د خوراک شي او یا د واورو لاندې مړ شي. ما مسافر هڅول چې دې کم عمره هلکانو سره همکاري وکړي، دوی تاوده وساتي، خواړه او درمل ورکړي تر څو له موږ سره یو ځای خپل هدف ته ورسېږي. دا هلکان د وخت په تېرېدو سره نور هم خرابېدل او ناروغي یې زیاتېدله. قاچاقبر ټینګار کو چې موږ ژر ژر مزل وکړو تر څو له کوم خطر سره مخ نه شو. یوې سیمې ته ورسېدو. د قاچاقبر په لارښوونه یو لوی پله لاندې ځای پر ځای شو. قاچاقبر لاړ. نیمه ورځ ناداره کوو. مازدیګر راغی. یو بل قاچاقبر ورسره و. دوی سره خواړه هم وو. موږ سخت وږي وو. ډوډۍ مو کمه وخوړه او بیا د قاچاقبر په وینا د نوي قاچاقبر سره ملګري شو. سفر مو پیل کړ. له موږ سره 2 کم عمره هلکانو هم له ناچارۍ حرکت وکړه او په ډېر تکلیف سره په لاره روان شول. ما له دې 2 هلکانو څخه د شخصي ژوند او اقتصادي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. یو وویل اقتصادي وضعیت مو خراب و، کار روزګار مو نه درلوده. پلار مې ځمکه خرڅه کړه او زه یې قاچاقبر سره راولېږلم. دا بل وویل وطن کې بیکاري ډېره وه. پلار مې 100 کسانو څخه قرض واخیسته، خپل موټر هم خرڅ کړ او بیا یو قاچاقبر سره ملګری کړم چې اروپا ته مې ورسوي. زما مشر ورور هم شته، خو پلار زه دې لپاره راولېږلم چې کم عمره هلکان په اروپا کې ښه قبلېږي او چې اسناد ورکوي. زه د دې ماشومان په حالت سخت خوابدی شوم. په دې وخت کې قاچاقبر غږ وکړه. دا ساحه ډېره خطرناکه ده. کوشش باید وکړو چې د ورځې په رڼایي کې له دې ځایه تېر شو. که خدای مکړه دلته په موږ شپه راغله، د لیوانو او نورو ځناورو له خطر سره به مخ شو. اوس اړتیا ده چې سفر ګړندی کړو تر څو له دې ځایه ژر ووځو. موږ کولی شو چې تېز سفر وکړو، خو دا 2 کم عمره هلکانو نشو کولی چې موږ سره ګړندی سفر وکړي. قاچاقبر په دې هلکانو سخت فشار و تر څو ګړندی سفر وکړي. هلکانو نشو کولی چې
د قاچاقبر په خوښه سفر وکړي، ځکه دوی ناروغان وو او ناروغان دمې او درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې یو هلک بېهوشه شو او قاچاقبر په واوره او یخ کې پرېښوده او دا بل کم عمره ماشوم خواري کوله چې خپل ملګري سره همکاري وکړي او له ځان سره را روان کړي. دا دوه هلکان په وطن کې سره ملګري وو او یو ځای له خپل کورونو څخه راوتلي وو. د ماشوم وسه نه کېده او موږ د قاچاقبر د فشار له امله روان وو. دوهم کم عمره هلک واورو کې ښوی شو او لاندې یو ګړنګ ته ولوېده. ما تر ډېره دې هلک پسې کتلې او چیغې مې وهلې، خو اخر مې له سترګو ورک شو. سفر ډېر غمجن شو او له خپل ژوند څخه مو هم تمه پرې شوه. اوس نو ځان په ځان سودا شو. هر کس غوښتل چې ژوندی پاتې شي او خپل سفر ته متوجه شي. موږ 9 ورځې سفر وکړ. ډېر دردونه او تکلیفونه مو وګالل. داسې صحنې مو ولیدې چې تر قیامته به مو هېرې نه شي. موږ سره په دې سفر کې یو داسې کس هم ملګری و چې د نوموړي ورور پخوا یو قاچاقبر سره له ایران هېواد څخه ترکیې هېواد ته په ناقانونه ډول روان شوی و او تر 3 میاشتو پورې د یاد کس د مړي او ژوندي معلومات نه و او کورنۍ د غم په ټغر ناسته وه. دا کس چې اوس زموږ د قاچاقي سفر ملګری و حمید نومېده او د افغانستان اوسېدونکی و. حمید راته کیسه کوله چې ورور یې له قاچاقبر سره ملګری کړه تر څو ترکیې هېواد ته لاړ شي او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. خو له بده مرغه په لاره کې د پولیسو له لوري په ډزو ووژل شو او پولیسو د هغه جسد له ځان سره د وان سیمې ته وړی و. حمید راته وویل چې زما یو بل ورور په ترکیه کې ژوند کوي. هغه زما وژل شوي ورور پسې وان سیمې ته لاړ او د وان په روغتیایي مرکز کې زما د وژل شوي ورور د جسد پوښتنه وکړه. هغه د روغتیایي مرکز په یخچالونو کې جسد پیدا کړه او افغانستان ته یې ولیږه. حمید راته وړاندې ویل چې ورور یې د وان طبي مرکز په کمپیوټرونو کې د شاوخوا 3 زره مړو شوو هغو افغانانو لیست کتلی دی چې په تېرو څو کلونو کې په ناقانونه توګه لومړی ایران او بیا له ایران هېواد څخه ترکیې هېواد ته اوښتي او په هغه ځای کې د پولیسو په ډزو لوږه تنده او یخ مړ شوي وو. جالبه ده چې په یاد روغتیایي مرکز کې محصلینو د وژل شوو افغانانو په جسدونو علمي او طبي تجربې کولې. حمید له خپل هېواد څخه د خراب اقتصادي وضعیت له امله په ناقانونه توګه په سفر روان شوی و. د اریانا له سترګو غټې غټې اوښکې روانې شوې او د دې کیسې په کولو سره ډېره غمجنه شوه. یوه ورځ د اریانا ورور له یو کس سره اړیکه نیولې وه او د خپلې خور د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. ده غوښتنه ترې کړې وه چې چېرته مناسبه دنده ورته پیدا کړي. اریانا راته وویل یوه ورځ زه او زما کشری ورور یوه دفتر ته وغوښتل شو. هغوی زما لپاره د کار کولو اسناد برابر کړه. یوه لنډه کاري مرکه یې هم راسره وکړه. دوی زما اسناد هم وارزول او بیا راته ویل چې موږ مشرانو سره مشوره کوو او بیا تا ته خبر درکوو. دوی په خبرو کې راته ویل چې موږ ګرځنده روغتیایي ټیمونه لرو او غواړو په کلیوالي سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمت وکړو. ما د دې خلکو ټول شرایط ومنل او ډاډ مې ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې تیار یم چې خپله دنده ترسره کړم. 3 ورځې وروسته همدې دفتر را سره اړیکه ونیوله. دوی زه او زما کشری ورور په دنده وګمارلو. کله چې موږ دفتر ته مراجعه وکړه دوی زما روغتیایي ټیم تیار آماده کړی او موږ 5 نفره یوې کلیوالي سیمې ته د کار په نیت په یو موټر کې روان شو. له موږ سره په دې ډله کې 2 نارینه او یوه مشره میرمنه وه. موږ یوې لرې کلیوالي سیمې ته لاړو. ډېر مزل مو وکړه. په لاره کې مو په خپل کاري پلان هم خبرې وکړې. لنډه دا چې یوې سیمې ته ورسېدو. هلته مو لږه دمه وکړه، اوبه مو وڅښلې او له دمې وروسته بیا روان شو. دا ځل موږ لږ مزل کړی نه و چې په موټر کې ناستو کسانو توپانچې راویستې. دوی زموږ لاسونه وتړل او یو ډول مواد یې زموږ پزو ته نږدې کړل او بېهوشه یې کړو. له څه ځنډ وروسته چې زه او کشری ورور مې په هوښ راغلو. موږ په دې ځنګل کې وو او سخت وږي وو. یو کس زموږ څنګ ته راغی. موږ سره روغبړ وکړه او خوښي یې وښوده چې له دوی سره نوي همکاران شو. دې کس زموږ لاسونه خلاص کړل او بیا یې راباندې وڅښلې.
او بیا یې راته وویل چې په دې ځای کې تاسو خوندي یاستئ او کرار به دې ماحول سره بلد شئ. دوی موږ ته ډوډۍ راوړه. ډوډۍ مو زړه نازړه وخوړه او بیا وېرېدلي په خپل ځای غلي کېناستو. 2 ساعته وروسته هغه مېرمنه راغله او یو کس ورسره و چې د دې ځای خلقو خپل مشر باله. دا کس بابک او د دې ځای مشر و. مشرې مېرمنې راته ویل تاسو دلته خوندي، ستاسو دنده به هم دلته وي او که چېرته زموږ ملګري د دې ځای څخه بل ځای ته تلل تاسو به هم ورسره ځئ. موږ به ستاسو معاش ستاسو کور ته سپارو. تاسو ډاډه دلته کار کوئ او کله دې وروسته تاسو کومه ستونزه درلوده نو له بابک سره شریکوئ. ستاسو دنده دا ده چې دلته زموږ د ملګرو او ترڅنګ د برمته شوو کسانو درملنه به کوئ. اوس د دې ځای د ناروغانو او ټپیانو درملنه زه کوم او 1 کال کېږي چې دلته برمته یو. موږ له خپلې کورنۍ هیڅ خبر نه یو. خدای خبر چې زما هغه ټپي ورور به اوس څنګه وي، د دوی ژوند به څنګه وي او دوی به له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زه او زما کوچنی ورور دلته ډېر په تنګ یو. دا ماحول ډېر زړه تنګی دی. دوی زموږ له مجبوریت څخه ګټه اخلي او پر موږ دلته جبري کارونه کوي. زه باور لرم چې تر اوسه پورې به یو پیسه هم دوی زموږ کورنۍ ته نه وي ورکړي. دوی موږ ته ډاډ راکوي چې ستاسو معاش ستاسو د کورنۍ غړو ته سپارو، مګر زه په دې خاینانو هیڅ باور نه لرم. د اریانا کورنۍ په وطن کې ښه ژوند درلوده. دوی په نسبي ډول یو مارپالي کورنۍ پورې اړه لرله او ښه اقتصادي وضعیت څخه برخمن وو. ما هم اریانا ته د خپل ژوند کیسه وکړه. ډېره خواشینې شوه او زیات یې وچړل. اریانا راته وویل 3 میاشتې کېږي غلو یو ټلیفون راکړی دی او دوی ټینګار کوي چې خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسم او له خپل اوسني وضعیت څخه دوی خبر کړم. زما د ورور 2 شمېرې زما په یادو زده وې. خواري مې وکړه او هر وخت راته شبکه وایي چې دا شمېرې اوس بندې دي او د لاسرسي وړ نه دي. که تا ته د ټلیفون اړتیا شوه زما په خدمت کې. زه د غلو په نیت نه پوهېږم چې دوی ولې ما ته ټلیفون راکړی دی. ممکن دوی به زما کورنۍ څخه هم پیسې غواړي. دلته د ماشوم سمدستي روغتیا یو پلمه شوه. اریانا د ماشوم درملنې ته راغله. هغه له مجبور چې ماشوم ښه وساتي تر څو مړ نه شي. ما مخکې وویل چې دا ماشوم د غلو لپاره د سرو زرو مرغه و او د سرو زرو مرغه باید سم وساتل شي. ډاکټر اریانا د ماشوم درملنه پیل کړه او کشري ورور یې ورسره همکاري کوله. اریانا ماشوم ته ډېره مینه ورکړه او د دې له چلند څخه ماشوم خوشحاله شو او لږ ارام هم شو. اریانا ماشوم ته درمل ورکړه او ما ترې غوښتنه وکړه چې د څو شېبو لپاره خپل ټلیفون ما ته راکړي. اریانا په ورین تندي ټلیفون راکړه. زه د ټلیفون په ترلاسه کولو زیات خوښ شوم او مننه مې ترې وکړه. ما یو ځل بیا په ایران کې زما د پیلوټۍ د برخې د مشر او د نورو ملګرو شمېرې په یاد کړې. لومړی مې خپل مشر ته مسیج وکړه او ورته مې وویل زه شاهان یم او زه ژوندی یم. اوس غلو برمته کړی یم. ما سره ډېر وخت نشته دی. زه تا یو موقعیت درلیږم. دا د ملګرو سره شریک کړه. دلته له ما سره د ایران د دفاع د وزیر کوچنی وراره چې پلار یې پانګوال دی هم بندي دی. هغه هم لږه موده وړاندې د تښتونکو لخوا دلته راوستل شوی دی. په مخې توره زخه ده. 8 کاله عمر لري. دا د یو خصوصي ښوونځي شاګرد هم دی. د ژر ځواب په هیله زه مسیج پاکوم. ما دا نښې د دې لپاره ورته ویلې چې باوري شي او ژر لاس په کار شي. ورپسې مې د ایران د دفاع وزارت د استخباراتو څانګې ته هم لوکیشن یا موقعیت ولیږه او هغوی مې هم د دې حالات څخه خبر کړه. بیا مې د ایران هیواد په ځانګړو قطعاتو کې بل ملګری و. هغه ته مې هم مسیج وکړه. لنډه دا چې په کم وخت کې مې مهم کسان خبر کړه. بس په لږ وخت کې زموږ د پیلوټۍ څانګې مشر، د استخباراتو ادارې او زما د خاصو قطعاتو د څانګې ملګري اطمینان راکړه چې پر ما یې سپارښتنه وکړه چې په خپل ځان باندې پام وکړم. له دې کار سره زه ډېر ارام شوم. پوه شوم چې
اوس د ظالمانو، غلو، انسان تښتونکو او قاچاقبرانو اجل راغی او ټول به یو د بل پسې د خپل عمل سزا خامخه ویني. د ماشوم ترڅنګ ورغلم. ترڅنګ یې اریانا ناسته او زما حرکات یې څارل. هغه په دې پوهېدله چې اوس خامخا یوه لاره پیدا کېږي. ما اریانا ته ټلیفون ورکړه. مننه مې ترې وکړه. ماشوم مې په سر ښکل کړه. د اریانا په مشوره مې یو ګیلاس اوبه هم ورکړې او بېرته خپل ځای ته راغلم. دلته یوه ستونزه وه. موږ اوس د ایران سرحد ته نږدې او د ترکیې په هېواد کې وو. زما نظامي ملګري اړ وو چې د ترکیې هېواد څخه د عملیاتو اجازه واخلي او د دې ترڅنګ همغږي رامنځته کړي. دا کار یو څه وخت ته اړتیا درلوده. موضوع د ایران دفاع او بهرنیو چارو وزیران سره شریکه شوې وه. هغوی د ترکیې هېواد د مسؤلو لوړه رتبه چارواکو او د ایران اړوند وزارتونو مشرانو او مسؤلینو سره خبرې کړې وې او ژر عملیات پلان کړي وو. په 2 ساعتونو کې ځانګړي پولیس موږ څخه په 4 کیلومترۍ کې ښکته شوي وو. دوی د ترکیې هېواد دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ادارو مسؤلینو سره په مشوره او همکارۍ داسې یو پلان طرحه کړی و چې په ډېر هنر تر موږه راورسېږي او عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېږي. زه په تمه وم چې خامخا به بریالی کېږم او دا بېګناه کسان به د دې ځناورو له منګولو څخه ژغورم. مازدیګر ناوخته بابک له خپلو ملګرو سره مرکز ته راغی. له ده سره څو ناشنا کسان هم راغله. دوی د مرکز په یو څنډه کې ولاړو چې یو ځانګړی مجلس یې پیل کړ. زه د دوی په اصلي هدف نه پوهېدم. ما هڅه کوله چې د دوی د مجلس په موخه پوه شم. وروسته بیا پوه شوم چې دوی پلان درلود چې د شپې په تیاره کې هغه ماشوم یو بل ځای ته ولېږدوي تر څو دوی خپل اصلي هدف ته چې د ماشوم د کورنۍ څخه پیسې اخیستلو ورسېږي. د بابک مجلس چې خلاص شو ما ته یې په لاس اشاره وکړه. ده غوښتل چې زه یې څنګ ته ورشم. زه چې دا وخت د نشان ویشتونکو په ځای کې ناست وم او لرې ساحه مې څارله. په دې وخت کې ما خپل ځای پرېښوده او د بابک طرف ته روان شوم. زه لا څو قدمه تللی نه وم چې د بابک ترڅنګ 2 ولاړ کسان د یو نامعلوم نشان ویشتونکي له لوري په نښه شول او د بابک په مخ کې اوږده وغځېدل. زه چې ویشتل شوو کسانو ته متوجه شوم. دواړه په تندي لګېدلي وو. دا وخت زه پوه شوم چې زموږ د ملګرو عملیات پیل شوي دي. زه په منډه خپل ځای ته ورغلم. جنګ پیل شو. یو ساتونکي رامنډه کړه چې ماشوم له دې ځایه وتښتوي او کوم بل ځای ته یې ولېږدوي. ما دا کس په نښه کړه او له پښو مې وغورځاوه. ماشوم په خپل ځای پاتې شو. اریانا منډه کړه او ماشوم یې د خپل ورور په مرسته خوندي کړه. څو ځایه نور هم شدید جنګ پیل شو. په دې وخت کې څرخي الوتکې راغلې او له هوا څخه هم ځانګړي ځواکونه راښکته کړه. کوم کسان چې له موږ څخه 4 کیلومتره لرې ښکته شوي هغوی هم په مرکز راننوتل. د بابک ډېر کسان وژل شول او یوازې څو کسان سره یو ځای ځانګړو ځواکونو ته په ګونډو شو. زه چې لا هماغسې د نشان ویشتونکي په ځای کې ناست وم او خپل دواړه لاسونه مې جګ نیولي وو. د پولیس لخوا راته ولچک واچول شو او د بابک په طرف یې روان کړم. زما رنګ ډېر تور شوی و. ږیره او بریتونه مې هم ډېر ببر شوي وو او له لرې چا سم نه شوم پېژندلی. اریانا، زه، د اریانا کشر ورور او ماشوم د ځانګړو پولیسو د مشرانو ترڅنګ بوتلل شو. په دې وخت کې 2 کسانو رامنډه کړه او زه یې کلک په غېږ کې ونیولم. زما لاسونه تړل شوي وو. دا 2 کسان زما هغه ملګري وو چې یو په استخباراتو کې او بل په ځانګړو پولیسو کې دنده درلودې. دوی زما په لیدلو سخت خوشحاله شول. ولاړ ټول کسان حیران شول چې دا څوک دی او دلته څه کوي. بابک هم حیران پاتې و چې دا اوس کومه کیسه ده. دې دواړو کسانو زه نورو ته معرفي کړم. د ولسمشر د الوتکې سقوط په اړه هم ورته وویل. دا چې ټول د ولسمشر د الوتکې په سقوط خبر وو او زه د ولسمشر د الوتکې پیلوټ وم. نو ټول ما ته حیران شول. دوی دې ته حیران وو چې زه ولې ژوندی پاتې یم. د ځانګړو پولیسو مشرانو امر وکړه د شاهان لاسونه خلاص کړي او بیا له ما څخه د دې ځای په اړه پوښتنې شروع کړې. دا وخت بابک او کسان د پولیسو په واسطه لاس تړلي
الوتکې ته ورته شوي وو. ما د ایران او ترکیې هیواد نظامي او استخباراتي مسؤلینو ته د دې سیمې په اړه معلومات ورکړل. دوی پخوا هم معلومات درلودل. زما معلومات کره، دقیق او درست وو. دوی عملیات وغځول. په څو شیبو کې مو هغه بل مرکز او سمڅه چې زه به د ملګرو سره پکې برمته ساتل کېدم، لږ مقاومت وروسته تصفیه او ونیول. موږ ټول برمته کسان راخوشي کړل او الوتکو ته مو پورته کړل. دا چې زه د برمته شو کسانو ملګری وم. زما په لیدلو او دې کار دوی دومره خوشحاله وو چې هیڅ په ځان نه پوهېدل. دوی څو ځله زه ښکل کړم. په چیغو چیغو یې را سره وژړل او خپل ډک زړونه یې له ما سره تش کړل. موږ لومړی د ترکیې هیواد یو نظامي او استخباراتي مرکز ته لاړو. د بابک په شمول دغه نور ملګري ترکیې هیواد له ځان سره ستانه کړل. دوی ویل چې دا به د ترکیې په هیواد کې خپله قانوني سزا ګوري. برمته شوي او د قاچاقبرانو په واسطه خرڅ شوي کسان چې ښځې، ماشومان، ځوانان او مشران پکې شامل وو، د قوانینو له مخې خپلو هیوادونو ته واستول شول. 2 تنه انسان تښتونکي چې ایران هیواد پورې اړوند وو د ایراني مسؤلینو لوري ایران ته انتقال شول. زه، صفدر علي، اریانا او د اریانا کشر ورور ځلان ایران هیواد ته له همدې نظامي کسانو سره لاړو. صفدر علي چې په خټه ایرانی و، په ایران کې خوشي کړه او زه له ځانګړو پولیسو سره یو ځای دفاع وزارت ته لاړم. زما په غوښتنه ډاکټره اریانا او د هغې ورور افغانستان ته واستول شو. زه په ډېر بد حال وم. لومړی د خپلو ملګرو له لوري کالي راکړل شول. حمام ته لاړم. ځان مې ښه اماده کړ او بیا د نظامیانو له لوري یو بل ځانګړي ځای ته ولېږل شوم. ما ته دوی وویل چې ته همدلته لږه دمه وکړه. موږ د دې عملیاتو ګزارش له مشرانو سره شریکوو. له خپلو لاسته راوړنو یې هم خبرو او له هغې وروسته بیا خبرې کوو. ما ته خواړه راوړل شول. خواړه مې وخوړل او له هغې وروسته ویده شوم. سهار وختي د ګومارل شوي کس له لوري راویښ شوم. لمونځ مې وکړه، چای مې وڅښه او له هغې وروسته د دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت او هوایي ځواک یو شمېر مسؤلینو په ملتیا دفاع وزارت ته لاړو. لومړی لیدنه مې د هغه پانګوال سره وشو چې زوی د انسان تښتونکو له لوري تښتول شوی و. هغه او مېرمنه یې په داسې حال کې له ما مننې کولې چې له سترګو یې د خوښۍ اوښکې روانې وې. دوهمه لیدنه مې د دفاع وزیر سره په داسې حال کې وشوه چې په هوایي ځواک کې زموږ د پیلوټۍ برخې مشر هم حاضر و. دفاع وزیر را سره ښه ستړی وکړه او په غېږ کې کلک ونیولم. تر څنګ زموږ مشر هم ډېره مینه راکړه. د برمته کسانو د خوشي کولو له امله یې راڅخه مننه وکړه. دفاع وزیر راته ویل چې د بېلابېلو وزارتونو، ادارو او د رسنیو مسؤلین راغلي دي. موږ غواړو یو کنفرانس کې خبرې وکړو او د برمته کسانو د خوشي کولو په اړه او ستا د ژوندي پاتې کېدو په اړه دوی ته معلومات ورکړو. ما ورسره ومنله او ټول د کنفرانس ځای ته حاضر شو. په لومړي سر کې دفاع وزیر، د هوایي ځواک قومندان، د داخله وزارت او د ملي امنیت استازو خبرې وکړې. دوی د ترسره کړو عملیاتو په اړه معلومات ورکړه. بیا زما په اړه هم رسنیو سره معلومات شریک کړه. دا وخت زه په کنفرانس کې ګډونوال نه وم. یو ګوښه ځای کې په څوکۍ ناست وم. دفاع وزیر زما د اتلولۍ او قربانۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړه. نوموړي زما په اړه وویل د شاهان افغان د همکارۍ له امله موږ په دې وتوانېدو چې د یو ماشوم په شمول 30 تنه برمته شوي کسان د ظالمانو او غلو له منګلو خلاص کړو. شاهان زموږ لپاره اتل دی او موږ د نوموړي د قربانیو درناوی کوو. په برمته شوو کسانو کې مېرمنې، ماشومان او د پاخه عمر کسان شامل وو. په دې وخت کې د کنفرانس یو مسؤل زما نوم واخیسته. یاد کس په ډېر ویاړ سره زه د کنفرانس ځای ته راوغوښتلم. زما راتګ سره سم د رسنیو استازي د کنفرانس له میز څخه راټول شول. زما خبرې په 2 دلیلونو د دوی لپاره مهمې او نوې وې. لومړی دا چې زه د ولسمشر د داسې یوې الوتکې پیلوټ وم چې د ولسمشر په ګډون ټوله سپرلۍ د اور خوراک شوې وه، مګر زه ژوندی پاتې شوم. دوهمه، زه هغه کس وم چې
له امله مې 30 تنه برمته شوي کسان راخوشي شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. د رسنیو استازو او خلکو غوښتل په کیسه سم پوه شي، په دې هم پوه شي چې زه څوک یم، ولې ژوندی پاتې شوم، او دا 30 کسان مې څنګه له غلو او ظالمانو څخه راخلاص کړه. زما د کنفرانس ټوله وینا په دې ډول وه: زه شاهان افغان یم، د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. 18 کلونه کېږي چې له خپل کور څخه راوتم او بیا مې خپله کورنۍ نه ده لیدلې. زه په افغانستان کې د یو ښوونځي زده کوونکی وم، په لومړي ټولګي کې وم او کلن وم. زما پلار په ښار کې وړوکی دوکان درلوده. لویه هیله یې دا وه چې زوی درس ووایي او د خپل نیکه په څېر د هېواد ساتونکی شي. یوه ورځ د ریاضي او استاد موږ ته کورنۍ دنده راکړه. موږ ته یې ویل چې له 1 څخه تر 50 پورې حساب ولیکو. زما پلار لږه زده کړه کړې وه، مګر بیا هم تل له ما سره په درسونو کې مرسته کوله. زه بیا تشویقولم چې ښه درس ووایم. ما کورنۍ دنده ولیکله. په حساب کې مې 14 شمېره 11 شمېرې په بڼه لیکلې وه. استاد په څپېړه وخیلم. زه کوچنی وم او د استاد په چلند سم نه پوهېدم چې دی له ما سره ټوکې کوي او که په رښتیا مې هر وخت وښي. زه له استاد څخه وېرېدم. هر ډول غصه مې ورته په خندا زغمله. په دې ورځ استاد په مخ څپېړه راکړه. نوموړي راته وویل 14 دې غلط لیکلي دي، یعنې 14 دې د 11 په شکل لیکلي دي، ولې سم نه لیکې؟ ما استاد ته ویل چې استاده دا خو مې سم لیکلي دي، تاسې ما په څپېړه وښي. ولې؟ بیا یې ووهلم. دا ځل مې اخ کړه. ورته مې ویل چې ته خو ما پلار څخه قوي وښي که نه؟ استاد لږ مسکی شو. زه ډېر خفه شوم. استاد چې زما غلطي سموله، په لاس کې زیرک ټلیفون و. زه د ټلیفون په استعمال هم نه پوهېدم. کور ته لاړم. ډېر خواشینی وم. مور ته مې ویل چې نور زه ښوونځي ته نه ځم، هغه د ریاضي استاد ما وښي. مور تشویق کړم چې د استاد وهل عیب نه دی، خیر دی، ته خپل ښوونځی ووایه، سبا به لوی سړی یې. 3 میاشتې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت څخه څو کسان زموږ کور ته راغله. زما د ریاضي استاد هم ورسره و. استاد زما پلار څخه ډېرې بښنې وغوښتلې. زما زړه پرې زیات درد وکړه. پلار مې استاد وبښه. وروسته زه په دې پوه شوم چې استاد زما د 14 شمېرې د غلط لیکلو او زما د وښلو ویډیو ثبت کړې وه. کوم ملګري څو میاشتې وروسته پر فیسبوک نشر کړې وه. ویډیو ډېرو خلکو لیدلې وه او تر ډېرو خلکو پورې رسېدلې هم وه. د ویډیو له لیدلو وروسته ډېرو خلکو له ما سره د خواخوږۍ او مرستې پیغامونه هم خپاره کړي وو. زموږ په کورنۍ کې چا زیرک ټلیفون نه درلوده. په دې خاطر موږ وروسته خبر شو. 14 شمېره زما لپاره یو طلایي شمېره ګرځېدلې وه. دې شمېرې زما د ژوند مسیر بدل کړ او د ولسمشر د الوتکې پیلوټ یې راڅخه جوړ کړ. د پوهنې وزارت استازو وویل موږ شاهان په یو معتبر خصوصي ښوونځي کې شامل وو او د 12 کلونو وړیا زده کړې زمینه ورته برابره وه. زما پلار هم ورسره ومنله. مننه یې ترې وکړه او زه په یو خصوصي ښوونځي کې شامل کړم. ما په ښه شکل زده کړه وکړه. 12 ټولګي څخه اول نمره فارغ شوم. بیا د وخت حکومت له لوري روسیې هېواد ته د پیلوټۍ زده کړې په مخه ولېږل شوم او له دې سره مې د خپل نیکه او کورنۍ ارمان هم پوره کړه. زه په داسې حال کې روسیې هېواد ته ولېږل شوم چې په کور کې زموږ ډېره غریبي وه. د ګټې وټې مو څوک نه و. پلار مې ډېر ناروغ و، مګر بیا هم کار کوه. زه چې روسیې هېواد ته روان شوم، زما کوچنی ورور 3 کلن و. فرحان نومېده. ډېر راباندې ګران و. فرحان مې په مسافرۍ کې هر وخت یادېده. ما دومره امکانات نه درلودل چې له روسیې هېواد څخه کال په کال افغانستان ته لاړ شم. نو په همدې خاطر ډېر وخت په روسیه کې پاتې شوم. زما د پلار یو ساده ټلیفون و. وخت ناوخته به مور او پلار سره پرې غږېدم. داسې وخت راغی چې دا اړیکه هم پرې شوه. هر وخت به مې خواري کوله، مګر نه توانېدم چې خپلې کورنۍ سره خبرې وکړم. ډېر وخت وروسته زموږ له سیمې څخه یو ځوان د زده کړو لپاره روسیې هېواد ته راغی. زه له ده څخه ډېر لرې اوسېدم، مګر بیا مې هم طاقت رانغی او د ده لیدلو پسې روان شوم. ناوخته ورسېدم. شپه مې ورسره تېره کړه. د خپلې کورنۍ په اړه مې ورڅخه وپوښتل.
خو زما لپاره ښه خبر نه و. د ده په وینا چې پلار او کوچنی ورور مې ښار ته تللي وو. هلته زما پلار یو بمي چاودنه کې وژل شوی او ورور مې ترې ندرکه شوی. زموږ د سیمهوال په وینا چې مور بیبي د کوچنی ورور پسې له کوره وتله او تر اوسه پورې هغه هم خپل کور ته نه ده راغلی او ندرکه ده. سخت خفه شوم. روسیه راته سرور شوه مګر چاره نه وه او د الله تعالی رضا مې قبوله وه. څو ورځې را باندې قیامت تیر شو. رنګ مې تور واوښته. هره ورځ به ډلې ډلې ټولګیوال او شناخته کسان اتاق ته راتلل. ټولو تشویقولم چې راپورته شم او خپل کار پیل کړم. په دې وخت کې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شو. نظام بدل شو او واک بلې ډلې ته په لاس ورغی. زه روسیه کې پاتې شوم. کرار مې غم هم سړېده او له افغانستان څخه مې زړه سبرېده. زویا زما د پیلوټۍ د زده کړو ټولګیواله وه. دا ایرانۍ وه. ما سره یې خاصه مینه لرله. تل به یې زما د پوهې ستاینه کوله او همیشه به یې ویل چې ستا په څېر استعداد ته ایران سخت اړتیا لري. کاش ایران تا غوندې بچی لرلی. موږ په روسیه کې د خپل فراغت اسناد خلاص کړه. زموږ ټول ملګري خپلو هیوادونو ته لاړل تر څو په خپلو کورنیو زیری وکړي چې زامن مو فارغ شول. خو زه هغه کس وم چې نه مې کورنۍ لرله او نه مې ډېر خواخوږي او دوستان. یوازې زویا زما په درد ډېره دردمنه وه. همیشه به یې زه له ناهیلیو راویستلم. هڅولم به یې تر څو د ژوند لپاره هیله پیدا کړم او ژوند وکړم. زویا د خپلې کورنۍ په مشوره ما ته د واده وړاندیز وکړه. ما ورسره ومنله او ایران ته ورسره راغلم. د زویا د کورنۍ غړي اکثره نظامیان او پیلوټان هم پکې وو. ما له زویا سره په ډېره مینه واده وکړه. کورنۍ سخته مینه راکړه. داسې مینه چې وشتونکي ما هېڅ ډول د یوازیتوب احساس ونه کړه. زه له زویا او د هغې له کورنۍ څخه مننه کوم. د زویا د کورنۍ په سپارښتنه او ضمانت مې په هوایي ځواک کې دنده واخیسته. په کم وخت کې مې ډېر پرمختګ وکړ او ځان مې د ولسمشر د الوتکې تر پیلوټۍ ورسو. دلته یو بل لوی مصیبت هم راپېښ شو. زویا هم راڅخه لاره جلا کړه. هغې د زړه سرطان درلود او له همدې امله وفات شو. د زویا پلار چې زما قوي ملاتړی و، هغه هم د زویا په مرګ سخت خواشینی شو. سکته یې وکړه او هغه هم وفات شو. یوه ورځ د هوایي ځواک د مشر په لارښوونه مو د هېواد ولسمشر ته الوتنه ورکړه. د یو لوی بند د افتتاح لپاره روان شو. له ځنډ وروسته مراسم تمام شول. د تللو پلان مو ونیو. د هوا حالات سم نه و. ما خپل مشر ته خبر ورکړ چې موږ پرواز ته چمتو یو، خو له دې خوا راته د هوا حالات سم نه ښکاري. ستاسو لارښوونه څه شی ده؟ زموږ مشر حسین علي نومېده، شیعه و. نوموړي راته ویل شاهانه ته تشویش مه کوه، هوا دومره خرابه نه ده. تاسو یوازې په خپل کار فکر وکړئ او تاسو ډېر متوجه اوسئ چې تاسو نن د ډېرو مهمو سیاسي کسانو قرباني یاست. ما سره په دې پرواز کې د هېواد ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر، د علماو شورا رئیس او د ولسي جرګې غړي وو. پروګرام خلاص شو. مشران الوتکې ته راوختل. دوی په یو غرنۍ سیمه کې د برېښنا د یو لوی بند د جوړېدو ډبه راکېښوده. ما ته دا ډول پروازونه عادي وو. له دې وړاندې هم له ما سره د هېواد ګڼ شمېر مشرانو سفرونه کړي وو. ډېرو مشرانو زه د غوره کړنو له امله تقدیر کړی هم وم. دا ځل کیسه بدله وه. دا وار راسره د هېواد بیخي لوړو رتبه کسان سپر وو. له یو لوري دا زما لپاره د ویاړ خبره وه او بل طرف د تشویش خبره هم وه، ځکه نن تر ټولو لوی مسؤلیت زما په غاړه او هوا هم خرابه وه. ما په پیلوټانو کې د ښه باور او غوره خدمت له امله ځانګړی ځای درلوده. د هېواد ګڼ شمېر مشرانو راباندې د یو مجرب او مسلکي نظامي پیلوټ اعتماد کړی و. د دوی دا باور بې ځایه او چټي نه و. زه په خپل کار کې تر ټولو پیاوړی او د ښې تجربې خاوند وم. زه د دې ترڅنګ چې نظامي پیلوټ یم، نو د الوتکو د ترمیم د برخې ماهر هم یم چې په نړۍ کې ډېر کم خلک په دې ځانګړنو سمبال دي. 3 الوتکې په هوا شوې. کرار مو ساحه تر شا پرېښودله او د ایران پلازمینې ته روان شو. لږ مزل مو کړی و چې
د الوتکې د خطر زنګ وهل شو. یوې برخې ور واخیسته. الوتکه کنټرول څخه د وتلو په حال کې وه. په پایله کې د سقوط له بدې پیښې سره مخ شو. زه د الوتکې د یو ماهر په صفت تر اوسه د الوتکې د سقوط په لامل نه یم پوه شوی. د رسنیو استازي غلي وو. ښځینه خبریالانو وشړل او زما د خبرو جریان ژوندۍ بڼه نشریده. زه د خپل احساس له مخې ویلی شم چې په دې ساعت به ټولو خلقو تلویزیونونه کتل. زما دا دردناکه کیسه به اورېدله او زما له درده ډکه څېره به یې لیدله. بیا مې خبریالانو ته دا هم ویل چې زه څنګه د غلو، قاچاقبرانو او انسان تښتونکو په منګولو کې ګیر شو. د دې ترڅنګ مې د برامته شوو کسانو په اړه هم خبریالانو ته معلومات ورکړه او د سمڅې وحشتناکه کیسې مې هم ورته وکړې. کنفرانس خلاص شو. زه د هوایي ځواکونو قمندان ځان سره بوتلم. هلته په دفتر کې راته وویل چې حکومت د سقوط شوې الوتکې په اړه فوق‌العاده څېړنې وکړې. پایله یې دا شوه چې دا یوه دسیسه نه وه، بلکې یوه پېښه وه او د هوا د خرابوالي له امله رامنځته شوې وه. ما د خوا له رسنیو اکاونټونه بیرته فعال کړه او یوه ویډیو مې ثبت او نشر کړه. الفاظ یې داسې وو: ګرانو ملګرو، سلامونه. زه شاهان یم او د ایران ولسمشر د سقوط شوې الوتکې پیلوټ یم. زه ژوندی یم او له دې وروسته مې په دغه اکاونټونو سرلی شي. ما دا پوسټ د شپې وکړه. تر سهاره پورې 1 میلیون کسانو پرې کمنټونه کړي وو. چا ستایلی وو، چا کنځلی وو او چا مینه راکړې وه. ما په دې پوسټ کې خپل شمیرې هم شریکې کړې وې. افغانستان او ترکیې هېواد څخه هم ډېرو خلکو مینه راکړې وه. افغانانو اتل او قهرمان بللی و. څو کسانو راته په ټوکو کې لیکلي چې د نیکه ارمان دې پوره کړه، خو ولسمشر دې مجبوره کړه. زه چې کله په سوشل میډیا برخه کې بیرته فعال شو، ما ته پر خوا له رسنیو برمته شوو کسانو هم مسیجونه وکړه. هر یو خپل ادرسونه راواستول او خپلې سیمې ته دعوت کړم. صفدر علي چې د ایران اوسیدونکی و او ما سره په سمڅه کې یو ځای بندي و، هغه هم راته یو پیغام پرېښی و او زما د صحت او روغتیا په اړه یې پوښتلی و. ما زیات شمېر ملګرو ته بیرته په خوا له رسنیو کې پیغامونه پرېښودل. په ټولو څخه مې مننه وکړه. یو سهار چې له خوبه پاڅېدم، صفدر علي راته مسیجونه کړي وو او تر څنګ یې څو سکرین شاټونه هم راستولي وو. دا سکرین شاټونه د یو ځوان و. نوموړي په خپل فیسبوک لیکلي وو: هیله کوم ما شاهان ته ورولئ. شاهان پیژنم مګر نشم کولی تر هغه پورې ځان ورسوم. دا امکانات له ما سره نشته چې زه په یوازې ځان هغه ته ورسېږم. صفدر علي د ځوان عکسونه هم راستولي وو. ځوان له څېرې افغان معلومېده. زه په دې نه پوهېدم چې دا ځوان ما څرنګه پیژني او ولې غواړي ما سره وګوري. د ځوان سره مې په زړه کې راننوته او د ساعت په تېرېدو مې ورسره لیوالتیا ډېرېدله. صفدر ته مې وویل چې دا ځوان پیدا کړه او سیده یې زما په درس تر ما راورسوه. هغه همداسې وکړه. ځوان یې را پیدا کړه. سیده یې په هغه ادرس چې ما ورکړی و را روان کړه. زه د دفاع وزارت د هوایي ځواک د مېلمستون کې اوسېدم. زه په تمه وم چې یو ځل بیا دنده واخلم او خلقو ته خدمت وکړم. صفدر علي ځوان د دفاع وزارت تر مېلمستون پورې راورسوه. ماسپښین ناوخته هماغه ځوان، علي او یو بل کس په مېلمستون راننوتل. د ځوان چې کله پر ما سترګې ولګېدې، یوه چیغه یې له خولې ووتله او بیا یې یوه کلکه غېږه راکړه. ځوان بېهوشه شو. لږې اوبه مو پرې وشیندلې او ډاکټر مو راغوښته. له صفدر سره راغلی هغه بل کس راته ویل چې دا ستا ورور فرحان دی او زه مظهر د حاجي عبدالله جان زوی یم. عبدالله جان زموږ په سیمه کې تکړه مخور سړی و او زما د پلار دیني ورور و. د فرحان په لیدو دومره خوشحاله شوم چې احساسات مې له کنټروله ووتل. له مېلمستیا څخه ووتلم او په لوړ غږ مې نارې وکړل چې ما خپل ورور پیدا کړه، ما خپل ورور پیدا کړه. خلک زما حرکاتو او احساساتو ته حیران وو. دوی نه پوهېدل چې زه د خپل ورور په وصال او لیدلو څومره خوشحاله یم. زه بیرته په منډه مېلمستون ته راغلم. فرحان په هوښ شوی و. ډاکټر یې درملنه کوله. ما فرحان له خپلې سینې په سره جوخت ونیو. د خپل پلار او مور مینه مې پرې ماته کړه.
بیا مې د فرحان د غوږ شا وکتله. د فرحان د غوږ شاته یو تور پیدایښتي خال و چې د دې خال په لیدلو نور هم ډاډه شوم چې دا رښتیا هم زما ورور دی او ډېر خوشحاله شوم. زما کوچنی ورور فرحان دا وخت 21 کلن و. نوموړی دومره ځورېدلی و چې هرې خبرې سره به یې له سترګو اوښکې راتلې او ژړل به. ما مخکې یادونه کړې وه چې صفدر علي له ځان سره فرحان او د عبدالله جان کاکا زوی دواړه راوستي وو. دوی له ما سره په مېلمستون کې پاتې شول چې لږه شپه پخه شوه. نو فرحان سره راغلی مظهر زموږ د کورنۍ پاتې کیسه داسې وکړه. دا چې زموږ یو کور په ایران کې دی او بل کور مو په افغانستان کې. د درملو کاروبار کوو او په افغانستان کې یو مجهز روغتون هم لرو. یو ورځ ستا پلار او فرحان چې هغه وخت ډېر کوچني وو ښار ته راغلي وو. دوی زموږ په کالک کې شپه وکړه. سهار زما پلار دوی په موټر کې کېنول او غوښتل چې اډې ته ورسوي. په لاره کې یو درنه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې ستا پلار ووژل شو. زه هم په دې موټر کې وم. زه هم په دې موټر کې وم او مهربان الله وساتلم. زه فرحان او زما پلار زخمیان شو. پلار مې په زخمی حالت موټر زموږ تر روغتون پورې ورسو. د روغتون کارکوونکو موږ بیړنۍ خونې ته انتقال کړو او ډاکټرانو زموږ درملنه پیل کړه. په چاودنه کې ستا پلار وژل شوی. زه فرحان او پلار مې زخمیان وو. دا چې ستا پلار ورور نه درلوده. زما د پلار په غوښتنه ستا د پلار په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د فرحان روغتیایي وضعیت ښه نه و. هغه مو ستا د مور په مشوره ایران ته راوسته او دلته مور ته درمل پیل کړه. زما پلار چې لږ ښه شو هغه هم ایران ته راغی. د فرحان درملنې 3 میاشتې وخت ونیو. په دې وخت کې زما پلار ته یو ملګري زنګ ووهه چې د فرحان د خپلوان وایي چې د مور عصبي تکلیف پیدا کړی دی. په دې وخت کې زما پلار ته یو ملګري زنګ ووهه چې د فرحان د خپلوان وایي چې د مور عصبي ناروغي پیدا کړې ده. ډېر وخت وشو چې له کور څخه وتې ده. اوس نادرکه ده. موږ ورپسې ګرځو چې پیدا یې کړو. موږ دا خبره تر ډېره له فرحان څخه پټه وساتله. پلار مې دا مسله تعقیبوله. 2 میاشتې وروسته مې پلار هم د هماغې چاودنې له امله وفات شو چې پکې ټپي شوی او په وطن کې مو خاورو ته وسپاره. زه د پلار جنازې سره وطن ته لاړم او فرحان مې نورونو سره په ایران کې پرېښوده. د پلار له دفن وروسته ستاسو د یو دوست له خولې خبر شوم چې ستاسو مور د عصبي ناروغۍ په بهانه د جایداد ترلاسه کولو لپاره ستاسو خپلوانو شخصي زندان کې ساتلې ده او هلته ورسره بندي ده. په دې وخت کې زه ډېر زیات احساساتي شوم. احساسات مې کنټرول نه شول. ما سر غلی شو او کیسه یې همدلته پرېښوده. په مېلمستون کې یو دردناکه خاموشي خپره وه. موږ یو درد داسې رانولی و چې نور به موږ کې شیمه نه وه پاتې. صفدر علي زه بیرون وایستم. نری باران اورېده. شاید اسمان هم زموږ په درد ژړل. زموږ په درد او بېوسۍ یې اوښکې تویولې. موږ پسې فرحان او مسر هم بیرون راوتل. یو شیبه غلي ولاړو. بیا ما مشوره وکړه چې په ژړا څه شی نه ترلاسه کېږي. ښه ده چې لږه دمه وکړو او بیا به دې ستونزې ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړو. د شپې مې مسر څخه د هغه ځای په اړه معلومات ترلاسه کړل چېرته چې زما مور ساتل کېدله. سهار هوایي ځواک قومندانۍ ته لاړم. له ملګرو سره مې کیسه شریکه کړه. په دوی سره مې مشوره هم وکړه چې څنګه کولی شم چې د ایراني ملګرو په همکارۍ افغانستان ته لاړ شم. خپل مور له هغو ظالمانو څخه خلاصه کړم. هغوی دا موضوع د دفاع وزارت مشرانو سره شریکه کړه. دفاع وزارت مشرانو زه وغوښتلم او د ستونزې په اړه له ما څخه هر اړخیز معلومات وغوښتل. د ایران دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت ته یو ایمیل وکړه او زه یاد وزارت ته معرفي کړم. ما فرحان او مسر ټکټ وکړه. په الوتکه کې کابل ته راغلو. شپه مو مسر سره په کور کې وکړه. سبا سحر دفاع وزارت ته لاړو. دفاع وزارت دا موضوع داخله وزارت سره شریکه کړه او مازدیګر عملیات پیل شول. په 1 ساعت کې زما مور چې ظالمانو د کور او ځمکې لپاره زنداني کړې وه راخلاصه او روغتون ته مو بوتله.
زما د مور د خلاصون صحنه ډیره جالبه وه. دې زه نه پېژندلم، ډیره کمزورې شوې وه. زما مور په داسې ځای کې ساتل شوې وه چې ډیره کمه رڼا پکې وه. کوټه له خټو جوړه شوې وه، زاړه دیوالونه یې درلودل. دروازه او کړکۍ ورته په خټو بندې کړې وې. د رڼا لپاره یوازې یوه وړه دریڅه وه. د کوټې داخل ډیر چټل و، اکسیجن پکې کم و، کم خواړه او اوبه یې ورکولې. د ملاستې او استراحت لپاره سم زمینه برابره نه وه. پښې او لاسونه یې کاږه شوي وو. څېره یې ډېره بدله شوې وه او زیاته کمزورې وه. ویښتان یې سپین شوي وو. مخ، لاسونه او پښې خیرن وو. کله چې د پولیسو له لورې زما مور له یادې کوټې څخه راوستل شوه، په اول سر کې سترګو کار نه کوه. ډېر ځنډ وروسته یې بیرون دنیا ولیده. شکر یې وایسته او په هماغه وخت هم پولیسو ته وویل چې په هغو ظالمانو چې زما مور یې د کور او ځمکې ترلاسه کولو لپاره زنداني کړې وه رحم وکړي او زیان ورته ونه رسوي. دې بدبخته او ظالمو خلقو زما مور 14 کاله په دې بهانه چې عصبي ناروغي لري لا مو خلقو پټ ساتلې وه. شکنجې هم ورکولې. دې ظالمانو غوښتل چې زما مور د کور او ځمکې ورکړې لپاره دې بدبختو خلقو ته لاسلیک وکړي. دوی غوښتل چې جایداد د دوی په نوم کړي او یا ورته ولیکي چې ما دا جایداد په دې ظالمانو خرڅ کړی دی. موږ په سیمه کې دکان او لږه ځمکه هم درلوده. دغه راز مو په ښار کې یو زوړ کور هم و چې وروسته ارزښت او قیمت ډېر شوی و. دې کمعقلو خلقو غوښتل چې دا جایداد په یو شکل نه یو شکل ترلاسه کړي. د هېواد په یو معتبر روغتون کې زما د مور جانې درملنه پیل شوه. تنفسي سیستم یې خراب شوی و. عضلو یې کار نه کوه. د حکومت په ټینګار او زما په ډېر فشار سره ډاکټرانو ډېره خواري وکړه چې زما د مور اساسي درملنه وکړي. ورځ تر بلې زما د مور وضعیت ښه کېده. کله چې زما د مور وضعیت لږ ښه شو، د شپې ناوخته به د مور کتلو لپاره د بسترو ترڅنګ ورتلم. د خوب په حالات کې به مې لاسونه ورته ښکلول. یوه ورځ د ډاکټرانو په مشوره د مور ترڅنګ لاړم. سترګې مې ورته لاسور باندې پټې کړې. شوخي مې ورسره وکړه. دا وخت فرحان هم له ما سره ملګری و او ډاکټرانو زموږ دا صحنه کتله. کله چې ما د خپلې مور سترګې پټې کړې، په کراره یې ویل: څوک یې؟ څوک؟ ولې غږ نه کوې؟ سترګې مې خلاصې کړه. ولې خاموش یې؟ خوشې مې کړه. زړه مې تنګېږي زویه. چې کله مې د مور له خولې څخه د زوی کلمه واورېده، خپله ژړا مې کنټرول نه شوه کړی. سترګې مې ورته خلاصې کړې. اوږه مې ورته سر کېښوده او مخ مې ورته مخ سره ولګو. یو دم یې له خولې چیغه وته: شاهانه زوی! یو دم یې له خولې چیغه وته: شاهان! وای خدایه، دا خوب وینم او که لیونی شوی یم. سخت مو وژړل. ګریوانونه مو په اوښکو لمده شول. ما په کوچنیوالي ډېرې، مګر د لویوالي په وخت مې 2 ځلې د مور سترګې ښکل کړي دي. ډاډ او مینه مې ورکړې ده. یو ځل چې زه روسیې هېواد ته د زده کړو لپاره روان شوم، زما د مور سترګې له اوښکو ډکې شوې او ما یې سترګې ښکل کړې. دوهم ځل مې په روغتون کې د مور سترګې په داسې حال کې ښکل کړې چې د وې دردېدلې مور له خپلو ورکو بچیانو سره د وصال صحنه وه. مور هم داسې ښکل کړم چې په یوه شېبه کې د ټول بېلتون مینه راباندې ماته کړه. زه سخت کمزوره شوی وم، خو په روغتون کې د مور د ټیکري کوم بوی چې ما حس کړه، دومره یې پیاوړی کړم چې په نړۍ کې راته ځان تر ټولو ځواکمن انسان ښکاره شو. زموږ دې صحنې ټول ډاکټران هم وژړول. له ما وروسته فرحان هم مور په غېږ کې ونیو او په اوښکو یې د خپل زړه غمونه سپک کړه. مور ته مې په لنډو ټکو کې خپله او د فرحان کیسه وکړه. څو ورځې وروسته مور رخصت شوه. موږ خپل هغه کور ته لاړو چې د کابل په ښار کې موقعیت درلوده او زموږ په نشتون کې ډېر زوړ شوی او وران شوی و. کله چې زما مور په روغتون کې بستر وه، هغه وخت ما د خپل کور ورانې برخې بیرته ورغولې او د ژوند کولو لپاره مو اماده کړه. زه بختور وم چې په وروستیو وختونو کې د مور د خدمت موقع په لاس راغله. زه او فرحان به ډېر وخت په کور کې وو او د مور خدمت به مو کوه. زموږ ډېر خپلوان یو ځل بیا را پیدا شول. ټولو به کیسې کولې چې دې ظالمانو خو ویل چې ستا مور د عصبي ناروغۍ د پېښېدو له امله نادرکه شوې ده او ممکن مړه شوې هم وي. کومو خپلوانو چې زما مور په پټه زنداني کړې وه، هغوی داسې مشوره کړې وه چې
د خلکو د خبرېدو په صورت کې به وایو چې دا لیونۍ شوې ده او موږ د دې لپاره دلته کوټه قلفه ساتو چې بیرون لاړه نشي. زما د پلار مرګ څخه وروسته زموږ یوازینی نږدې خپلوان زما ناسکه ماماګانو. مور یې کور ته تللې وه او هغوی د دې لپاره زنداني کړی وه چې زموږ جایداد ترلاسه کړي. ما چې کله په پولیسو هغه کسان ونیول چې زما مور یې کوټه قلف کړې وه، همدې کسانو کې ما یو ناسکه ماما زموږ په زوړ کور کې اوسېده او د خپل ملکیت ګڼه. 3 میاشتې ما خپلې مور ته خدمت وکړه. هغه له پخوا ډېره ښه شوه، روغتیا یې لږ برابره شوه. زه یوه ورځ دفاع وزارت ته لاړم چې هغوی ملګرو څخه مننه وکړم چې زما د مرګ په خلاصون کې خواري وکړه. ما هغه ملګري ولیدل، مننه مې ترې وکړه او غوښتل مې چې مور او فرحان سره یو ځای ایران ته لاړ شم. په ایران کې یو ځل بیا ماته د خدمت چانس راکړل شوی و او زه په هوایي ځواک کې پیلوټ مقرر شوی وم. په وزارت ملګرو زه د هوایي ځواک قمندان سره کېنولم. هغه له ما څخه زما د زده کړو او تجربو په اړه پوښتنې وکړې. ما د خپلو زده کړو او تجربو په اړه ورته ډېر معلومات ورکړه. وروسته ورته د هوایي ځواک قمندانۍ کارکوونکو هم سم ور وپېژندم. دوی ورته وویل چې دا د ایراني ولسمشر د سقوط شوي الوتکې پیلوټ دی، شاهان، او د برمته شوو کسانو د خلاصون له کیسې هم خبر کړه. قمندان ډېر خوشحاله شو. هغه ماته ویل زه د دفاع وزیر صاحب سره ستا ملاقات تنظیموم او په مناسب وخت کې به ستا ملاقات وزیر صاحب سره کوم. 2 ورځې وروسته دفاع وزارت څخه زنګ راغی چې 10 بجې مو دفاع وزیر سره ملاقات تنظیم شوی دی. زه وزارت ته لاړم. وزیر صاحب زما توت هرکلی وکړه. هغه زما د راتلونکي پلان په اړه پوښتنه وکړه. ما ورته وویل چې زه یو ځل بیا د ایران په هوایي ځواک کې مقرر شوی یم. بیرته ایران ته ځم او هلته دنده ترسره کوم. وزیر صاحب راته وویل ته د افغانستان یو ظرفیت یې، باید همدلته دنده ترسره کړې. موږ به درته زمینه برابره کړو چې ته دلته کار وکړې او افغانستان ته خدمت وکړې. دا چې زه د پیلوټۍ ترڅنګ د الوتکې فني انجینر هم وم، نو د افغانستان هوایي ځواک لپاره ډېر پکار وم. زما مور هم نه غوښتل چې زه بیرته ایران ته لاړ شم. هغه غوښتل چې په خپل وطن کې دنده ترسره کړم. وزیر صاحب ته مې وویل چې زه به یوه مشوره وکړم. زه به مشوره په کور کې وکړم. که هغوی راسره ومنله بیا به د افغانستان هوایي ځواک قمندان صاحب ته خبر ورکړم. په کور کې فرحان او مور وهڅولم چې په افغانستان کې دنده اجرا کړم. ما هم ورسره ومنله او د هوایي ځواک قمندان صاحب ته مې خبر ورکړه. زه په افغانستان کې پیلوټ مقرر شوم. دوهم واده مې هم وکړه. فرحان چې په ایران کې مکتب خلاص کړی و، هغه مې د افغانستان په معتبر پوهنتون کې شامل کړه. لږ ځنډ وروسته زه د افغانستان د دفاع وزیر ځانګړی پیلوټ شوم او 2 کلونه وروسته د وزیر صاحب په غوښتنه د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي پیلوټ په صفت هم مقرر شوم. اوس زه په کابل کې خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند کوم. یو زوی لرم او د ولسمشر الوتکه چلوم. کابل ته له راتګ څخه وروسته ډاکټر اریانا سره اړیکه ونیوله. هغه په کابل کې اوسېده. په روغتون کې دنده درلوده. مشر ورور هم افغانستان ته راغلی و. دوی زه کور ته دعوت کړم. زما یې ډېر درناوی وکړ. مشر ورور او خاوند سره معرفي کړم. اریانا په کابل کې واده کړی و او یوه لور یې درلوده.